السلام علیکم. دغه لیوال صاحب شي سوی دی. لیوال صاحب ورور شهید سوی. لیوال صاحب نه ورور شهید سوی دا. وشکې مې نه درېدلې دغسې مې ورور شهید سوی. بس الله پاک دا د موږ او تاسو لاره ده په شهادت نه درېږو. الحمدلله ورور شهید سوی ده او لیوال صاحب ما خپل ټوپک سره جنازه وکړله. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز و محترم و ملګرو، لایف خپرونه د سره شیر کوي. نن ډېر قوي وحشت سوی ده په غزني ولایت کې چې تر اوسه پورې هغه شهیدان هم خاورو ته نه دي سپارل شوي. شرنګا بړنګا د اتلو غازیانو مجاهدینو د وار ګزار له مظلوم افغانانو نه اخلي. کله چې شرنګا د غزني سفر کړی د له هغه نه وروسته دې ظالم، دې بې غیرته، دې امریکایي غلام، دې جاسوس تر اوسه پورې په هیڅ شي باندې صرفه نه ده کړې او نه ګزارونه پې باندې اسلامي امارت غازیانو کړي وو. انتقام یې له ولسي خلکو نه اخلي. له کله چې دې ضمیر فروشه، دې د لبنانیانو زوم، د امریکایانو جاسوس، د بلیک واټر غلام چې کله نه د غزني له سفر نه راستون شوی ده، د عام ولسي خلکو درمندونه، باغونه، حتی ادیرې په توپونو باندې ویشتلي، کلي او کورونه، چې د غزني غیور او قهرېدلی ولس د دې پیښې قربانیان دې ته مجبور شوي چې هغه سرکونه بند کړي او هغه خاینان چې په هغه جي کې د بلیک واټر مزدوران چې هلته وجود لري د هغوی په مقابل کې ودرېږي او هغوی نه غواړي چې دا پوستې د دې جي نه لرې کړي. پوستې د امنیت دپاره وي، د خلکو امنیت ساتي، لیکن دوی د افغانستان ولس پې باندې په توپونو باندې ولي. لایف خپرونه کې را سره محترم قاري صاحب سعید خوستی میلمه ده، انشاءالله العزیز هغه به هم راشي. تاسو هم که څوک د غزني د پیښې کوم عیني شاهد وي، تر څو له پیښې نه موږ سره انلاین شي. دوه ملګري د غزني د پیښې که انټرنیټ یاري وکړله، د همدغه د قرباني شوي کورنۍ د پیښې هغوی به موږ سره په لیکه باندې سي او هغوی به ټول حالات وایي. زه هغوی سره کوشش کوم چې په رابطه کې سم. تر اوسه پورې د ما د لیږل شوي میسیجونو جواب هم نه ده راکړی، کتلي نه دي میسیجونه. نو انشاءالله هغوی به هم ځان سره په لیکه باندې کو تاسو ته ښیو، لکه څنګه چې د موږ د هلمند په پیښې باندې غبرګون وښوده. نو الحمدلله بله غټه او د افسوس خبره دا ده چې تاسو ټول مزدور رسنۍ، ټول غلام او اجیر رسنۍ وڅارئ، هغوی نن بیا یو قسمه خاموشي اختیار کړې ده. تر اوسه مزدور رسنیو په دې د غزني په پیښې باندې هیڅ غبرګون نه ده ښودلی. د غزني پیښه ولسي خلک لا حول ولا ولسي خلک په توپونو باندې ولي، مزدور رسنۍ تر اوسه پورې باندې خاموش شي. لیکن تاسو په رسنیو کې د یوې ډمې عکسونه په مخ راغلي چې توپک ورسره ده، وایي توپک په زور طالبان وویستل. سبحان الله. هغه څوک چې د امریکا امپراتوري یې ماته کړه، هغه څوک چې د ناټو غرور له خاوره سره خاورې کړ، هغه څوک چې د کابل ګوډاګۍ او مزدوره اداره د سی آی ای جاسوس ملیشې روزانه ترې د اوربند غوښتنې کوي، هغه به یوه ډمه راجګېږي او هغه به ماتوي. ګورئ چېرته دغه خبر حقیقت لري چې د طالبان، یعنې د رسنیو د منافقت ته د ژورنالستانو وګورئ. بیا درته وایم ژورنالستانو تاسو د بخښلو نه یاستئ. د کابل د مزدور ادارې، د کابل د غلام رسنیو ژورنالستانو تاسو د بخښلو نه یاستئ. که تاسو بخښل کېږئ دا به د دې مظلوم ملت سره خیانت او جفا وي. څومره په سپین سترګۍ باندې تاسو راجګېږئ، نن د غزني په پیښې باندې خاموشي اختیاروئ.
څومره په جرأت باندې تاسو راجګېږئ یوې ډمې طلبي کوئ چې د طالبان دوه شهیدان کړي دي او نور ځغلولي دي. زه حیران پاتم چې دا طالبان ویده وو، دا طالبان د کومجې وو، دا په کومجې کې دا پیښه سوې، دا سرچ تا څنګه وکړه، هغه منطقې ته ژورنالستان لاړل که نه؟ او نن په همدغه غزني کې 14 کسه ولسي خلک شهادت رسېږي، جنازې په سړک باندې پراته دي. دلته دغه ژورنالستان چیرته دي؟ دغه ویده بې ضمیره او خرڅ سوي رسنۍ چیرته دي؟ یو د شمشاد تلویزیون خبریال هغه لوچک څه نومیږي، یو د امریکا غږ خبریال مطیع الله عابد. ګورئ د افغانستان خلکو ته دغه دوه خلک ژورنالستان یو هم د بخښلو نه دي، خو دغه دوه خلک درنه باچ نسي. دا پرې نږدئ، دا چې هر چیرته وي د شا له خوا یې په تمانچې وولئ دا سترګې داسې بقې بقې راووځي. دومره بې غیرته، دومره خرڅ شوي، دومره بې ضمیره، دومره پلورل شوي چې امریکایانو په دې وروستۍ د ماتې په شیبو کې هم دوی کوشش کوي چې له امریکایانو سره مرسته او همکاري وکړي. دغه مزدور رسنۍ تر اوسه پورې تاسو ولیدل چې دوی د کمباشن په بیس باندې کوم راپور جوړ کړی وي؟ دا د افغانانو ویاړ او افتخار ده چې هغه بیس چې امریکایانو او برتانویانو په بلیونونو ډالر په باندې مصرف کړي دي پس له دویمې نړیوالې جګړې نه تر ټولو ستر بیس د امریکایانو او د برتانویانو ده. هغه باندې ولې راپور نه جوړیږي؟ ولې د موږ دا قهرمانان که ستایل کیږي نه تحقیرولو ته هم چاته اجازه نه ورکو؟ او نه اوس هغه وخت د غلام او مزدور رسنیو چې رسنۍ به ستاسو په انحصار کې پاتې شي. تاسو چې څه رقم ډول غږوئ هغسې به کوئ. تاسو ته د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې ډېر د موږ د ولس اذهان وشیندل. زیر اسمان کبود تر شنه اسمان لاندې مختلف پروګرامونه د امریکا غاک پسې ډیوه راډیو هم جوړه کړه، ازادي راډیو سو، تلویزیونونه سو، طلوع سو. دا طلوع یو ګزار وخوړه مضبوط ګزار لږ د سړي بچي چوکاټ ته مکمل نه دي راغلي. تاسو دغسې ګزارونه پکار دي. تر امریکایي تر محارب امریکایانو تر د کابل د مزدور ادارې د بلیک واټر ته جاسوسان اول د تاسو وژل پکار دي. نن د غزني د مظلومانو غږ ولې په رسنیو کې اوچت نه سو؟ دا که طالبان وای ولې رسنۍ ورنغله دوی به طالبان ثابت کړو. که ولسي خلک د رسنۍ ولې پې باندې خاموشه دي؟ ولې د بیان د ازادۍ په نامه دلته په موږ باندې تخت و تاج کېږي؟ ولې دا لوی خیانت په لوی لاس باندې روان ده. د کابل مزدور رسنیو د هلمند پیښه چې تاسو ویلې چې دا پیښه طالبانو کړې ده هغه باندې مو خاموشي اختیار کړه، رذالت هم وکړه، منافقت هم وکړه. اوس غواړئ چې د غزني پیښه هم همداسې خاموشه تېر کړئ. د افغانستان ولس غږ در باندې کوو. ګورئ اسلامي امارت په سر او په مال باندې د اسلامي امارت اتلانو او غازیانو خپلو غوښو پورې بارودو تړل تاسو نه دفاع کړې ده او کوي به، خو لږ تاسو مخ وزېږئ. کم از کم هغه خلک چې د جهاد غیرت نه لري، هغه خلک چې له طالب سره د ملاتړ غیرت نه لري، هغه څوک چې طالب سره همکاري او مرسته نشي کولی، دغه بې غیرتي خو مه کوئ چې د امریکایانو تر څنګ درېږئ. دغه ناځواني دغه دوسي خو مه کوئ چې د امریکایانو ترجمانان مو ځانونه جوړ کړي دي. که تاسو غواړئ لکه هغه یو لوچک مو نیویارک ته لاړ او د وایټ هاوس عکس یې اچولی د وایټ هاوس جوړ ته موږ ویلې طالبانو به وایټ هاوس وران کړی. د وایټ هاوس د ساتلو لپاره د امریکا او د نیوجرسي د ساتلو دپاره دلته ته خپل سرتیري وژنې، ته موږ ته دلته اجازه نه راکوې د امریکایانو په بیسونو باندې ورځو نو وایټ هاوس ته به مې څه پرېږدې؟ تا خو د دې سپینې ماڼۍ د ساتلو لپاره په لکونو سرتیري قرباني کړل او ځان د پیال ته ورسوه تر څو لرې نه یو سلفي واخله. که هغه محب ټرمپ سره له 15 کیلومترۍ نه سلفي اخیستی
او همدغه سړی بیا ځان ته ژورنالیست هم وایي. وایټ هاوس جوړ ده. وایټ هاوس د که څه بلا دا سپینه ماڼۍ جوړ به نه وي چې دلته غلامان او مزدوران د واشنګټن ساتنه کوي، دلته د امریکایانو بیسونه ساتي، دلته طالب ته اخطارونه ورکوي چې یو امریکایي دې مړ کړو زه به دې داسې کړم. هغه ویډیوګانې خو شته، ثبوتونه خو مو د غلامۍ او د مزدورۍ دومره دي. ولې ولسي خلک په توپونو باندې ویشتل کېږي؟ او که په د ده په غبرګون کې طالبانو یو 15 دانې قوي قوي ټیلر بمونه زنجیري عملیات په دې مراکزو باندې وکړي، بیا به چغې نه وهئ چې هله ولسي خلک مړه شو. ګوره طالب یې منځولې بیا ته به بیا ډېرې چغې وایې دلته ولسي خلک دي، ځکه تا د مزار په اردو کې هم ولسي خلک کوي، پن کانټینټال هم څه دا راغلل، هلته هم ټول ولسي جنرالانو، د سی آی ای په مرکز هم چې در ننوته هلته هم ټول. ښه د سی آی ای په مرکز کې ولسي خلکو څه کوه؟ دهقاني یې کوه، بادرنګ یې کره، جوار یې کره، څه شی یې کول؟ ولسي خلک پارک کې څه کوي؟ چې طالب ور واوړي ارګ ته هلته هم ولسي سړی، ولسي خلک هلته دهقاني کوي، څه شي کوي؟ د امریکا بیسونو ته طالبان ور واوښته ولسي خلک، هلته ولسي خلکو څه کوه؟ چارمغز یې جنګول، کاږه یې جنګولې. ولسي خلک، ولسي سړی بیس کې څه کوي؟ زه خو د اردو د عسکرو یو پوستې ته په 10 کیلومترۍ کې نشم نږدې کېدلی، دا ولسي خلک بیا د بیسونو ته ځي څنګه؟ رینجر یې ورته په بل مخ کې وایي دا ولسي وسړی دا رینجر دا نظامي موټر ده که دا د سورلۍ موټر ده؟ هلیکاپټر اپاچي هلیکاپټر یې ورته وولي وایي ته کې ولسي خلک نه پوهېږم چې تاسو ترانسپورټ په نظامي الوتکه کې کوئ که څه چل ده؟ سترګو ته نور خاورې نه شي شیندلی. سلام علیکم. السلام علیکم. څنګه وروره ښه؟ جوړ یې تکړه یې، مهرباني وکړه. مننه، خوشحاله اوسئ. سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. وعلیکم السلام. زه خو یو خواهش لرم دواړو خواونه، هغه که تاسو مبارزین وي که دا بلې خوی دا سپک ستوري یو بل ته مه وایي یا مونږ تاسې ټول وروره دلته موضوع په ودرېږه، لږ صبر وکړه وروره. اول خو دا ښېګڼه د مخ نه لرې کړه، اواز دې صحیح نه راځي، هغه اواز هلته داسې ګنجړی شي. دلته موضوع په دې نه ده چې مونږ کنځلې کړي یا روی کوي، دا ټولې دنیا ته معلوم ده. موضوع مو نن د غزني په پیښې باندې په ولسي ته نشي کولی چې د مونږ د غزني ولس د ملاتړ نه یا د هغوی د غږ اوچتول نه موضوع بلې خواته ویسئ. ډایرکټ په موضوع د کابل مزدوره ګوډاګۍ بلواکه او بېواکه د سی آی ای مزدورانو نن ولسي خلک شهادت رسولي، په دې را سره خبره وکړه. مایک د بنده لاره په دې خبره وکړه. موضوع په هغه به بیا موضوع راشي. ودې لیده دغسې به ټک لاړ شي وتښتي. موضوع زه نور دې نه وروسته زه تاسو ته داسې متوجه یم ګلابه، تاسو به په موضوع غږېږئ. هلمند صاحب سلام علیکم. السلام علیکم مبین صاحب محترمه، څنګه جوړ په خیر خیریت دی؟ شکر ده الحمدلله. هلمند وروره په غزني ورور باندې نن بیا هغه سوی ده، توپونه ویشتل سوي، عام ولسي خلک یې شهادت رسولي دي. په دې باره کې موضوع ده د کابل ګوډاګۍ مزدوره بلواکه بېواکه د سی آی ای نوکرانو د بلیک واټر مزدورانو او بیا لاړ شي هلته په سپینې ماڼۍ مخې ته لرې چېرته عکس واخلي وګوره سپینه ماڼۍ روغه ده. سپینه ماڼۍ روغه نه ده، دومره د ګي کیسونه مو ورلېږلي دي، دومره غلامان هم سپینې ماڼۍ ته ورلېږلي چې امریکا مو له مزدورانو ډکه کړله چې یو پکې ته یې چې دا ورغلی ده تا ته نه. سلام علیکم. وایه مهرباني وکړه هلمند وروره. ولا مبین صاحب زه جو وبېرولم چې ما څه کړجي شته وه یو پکې ته وروره هغه بل یاد هلته تللی ده د کیس یې ورکړی خدای دې دا یې غرق کړي او دا اوس نه لا د کابل کلتوري ادارې پسې شروع کړې ځکه خپل هدف ته ورسېده. دلته به هغه غره ته یې ویستلی چې دا د دوی اتلان ټول مونږ الحمدلله په منډه کړي دي. اتلان دې وروره وروره دا اگر هغه غلامان چې په امریکا کې یو عکس واخلي دوی ته داسې معلومیږي چې د امریکا بلا تشابه جنت دی، نو د امریکا ته چې راسي چې یو عکس واخلي نو بیا په د میډیا کې سره دوري کوي. په
په امریکا کې خلکو چې کال چیر کړي دي ولاکه تر اوسه عکس اخیستی دی چې اوس امریکا توره د کسپینه د وروره دا خو هغه وږي خلک دي چې په ټول ژوند یې شی نه دی لیدلی نو د امریکا دغه وایټ هاوس و د واشنګټن و د ورجینیا و دا داسې ورته معلومیږي دی چې وایي پر جهان باندې بل شی نشته والله زه قسم درته اخلم ګوره هلمند وروره چې دغه وایټ هاوس ما ته راکړي ما دلته د یو مرغانچګۍ د هغه په خدای که په باندې ورکړم واشنګټن نیویارک ده هغوی ته نیویارک ده ما ته خپل د ملک هره لوټه په دې وایټ هاوس ولاکه بدل کړم په دې هر لیش باندې د موږ شهیدانو وینې پراته دي دا د وایټ هاوس غلامان د سولو چکان دلته راسي بیا امریکان پمپ کې راولېږي بله ورځ وزیر سي ولې مړو وطن خو نه د افغان ولس باندې څه غږ لري افغانستان ولس ته څه پیغام لري نن د غزني خلک بمبار کستوان او بعد د تا د پکتیا والا بله ورځ خوستی د تا لمبر ده بله ورځ بدخشی د تا لمبر ده بله ورځ همداسې روزانه په شهادت رسوي که نن موږ د غزني ویر او ماتم هغه ورونو سره بدرګه نه کړو زه درته په یقین سره وایم چې خوستوال او لوګریان او قنداریان او مزاریانو دغه ورځې په تاسو روان دي راځئ چې سر له سبا نه دا عهد وکړو د کابل د مزدوري په ادارې خلاف باندې راجیګ سو که په لاس کې مو سوټي دي که کولنګ ده که بیل ده که کراچۍ ده یو وارې راوځئ والله که د دې ولس مخه د کابل مزدوره اداره ونیسي دا چې یو مو وژني په یوه ورځ به 10 ضرب شهادت ورسوي د کابل پاتې تر څو به ته طالب ته سترګې په لارې طالب هر څه درته وکړه الحمدلله وسم کوي که دا طالب نه وای نن به د موږ څه حالت و د طالب په شتون کې دومره وحشت او ظلم روان ده دا که هغوی نه وای دا به څه حالو وروره دا د کابل د ادارې هغه اخري سلګۍ چې پر نن او پر سبا چې نو دوی دغه دنیا ته ښکاره کوي چې موږ هم څه کولی سو وروره دا څه نشي کولی دغه د طالب وس نه رسېږي پر دغه مظلومو افغانانو رااچي پر دغو باندې د بمبو توپونه غورځي دغه اخري سلګۍ چې وروره بل هېڅ شی نشته دغه یو څو ورځې ورته پاته چې دغه امریکایانو الله تعالی په 10 میاشت کې د افغانستان څخه څنګه د هلمند اډه خالي کړه د نورې اډې هم د هغسې خالي سي بیا دوی په خپله سر راچپه کېږي دوی په خپله لکه لیوني سپي سره خوري دا ته شاهد اوسه دغه ورځ نن ستا شاهده دوی به خوده دای سره وخوري لکه هغه په 2000 او په 2000 کال کې چې مجاهدینو اپتش په نامه مجاهدین نه هغه 15 رهبران چې خود سره وخوړل لکه لیوني سپي داسې به دوی خود سره وخوري دا ته شاهد موږ به یا مړي یا به ژوندي دي دا څه کېږي هلته خرشال ورته کښېنولی دی هلته هغه بل عبدالله دی هلته بل غني دی دغه غني خو اوس بیخي داسې دی چې هر ځای ولاړ سي دغه تکه کلام یې دغه صالح جوړ سوی دی د هرې خبرې سره وایي صالح و صالح ولاکن موږ سر په خلاصېږي چې دا اوس تکه کلام دی که دا صالح داسې بیرولی دی چې د هرې خبرې سره دی صالح وایي محترم صالح او محترم صالح زما ولاکن و هر چېرته بلکل د صالح ډېره مهمه خبره تا وکړله محترم صالح صاحب ستړی مه محترم صالح صاحب خو ګوشتاکه په یوې تیارې کې سره خو همالته به م ښه ځان سره یخ کړی و روغباړې به مو سره کړی بیا به تیارې نه کته سوی دا نمایشي چې محترم صالح صاحب ته چې ته لاس ته ورنغی ځکه 10% حکومت د اشرف شړونګا سو نو محترم صالح ته به دوی څه شی ورکوي د سی آی ای او د بلیک واټر مزدور ته به په دې 10% کې خو والیم نه وررسېږي ځکه یوه برخه ته عطانور واخیسته بله ته ګلمرجان واخیسته بله برخه ته هغه بل هزارګي واخیستله بله ته دوستم واخیسته نو محترم صالح ته همدا پاتې دي چې دی همدغه سفرو کې ځان سره لکه کلینار هر چېرته بوځي کلینار اول پوس او دا سفرونه منظم که صالح ته بس دا کار پاتې ده چړونګا ته دا کار پاتې چې محترم صالح صاحب موبین صاحب موږ د ډېر شاهدان یو زما عمر یو څه بلابود د تاسې نور محمد طریق چې کودتا وکړه د خپل وفادار شاګرد د حفیظ الله امین په نامه و نو ده به هم داسې هر وخت ویل چې وفادار شاګرد امین و امین و امین و امین ول دا نه کورېږي دا نه سره جلا کېږي ته په خدای باور وکړه چې دغه امین را ولاړ شو دغه طریق پر خوله یې بالښت ورکښېږي او مردار یې کوي دغه ورځ شاید د دغه صالح د لاسه به دی مردارېږي که خدای کول ملګرو لایو خپرونه سره شیر کوي که چېرته موږ د غلام او د مزدور رسنیو مخه ونه نیوله ډېر داسې شیونه به په طالبانو برابر سي ډېر داسې وحشتونو باندې به دوی سترګې پټې کړي رسنۍ باید داسې ټارګېټ سي
مبین صاحب زما دغه خبرې وې که بل چاته نوبت ورکوې بس زما دغه نظر و الله دې ژوندی راته لرم. تک څنګه د ما په کمرې باندې راځي دا د نجیب خار اوس دا وګورم دا څنګه راځي. ښه مهرباني وکړه وروره بل څوک که الله دا پکې څنګه ده خبیث دا لعین راغلی ده هغه د ګالري نه بیخي لرې که هغه عکس. ښه سرتیری وروره سلام علیکم ملګرو دا اسټډیو لږه خالي کړئ تر هغو پورې چې وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. مبین صاحب ته د لایف څومره لیدونکي اوریدونکي دي ټول ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ او خوشحاله وو. وعلیکم السلام مهرباني. ولس بیا په توپونو ویشتل شوی ده د هلمند پیښې لا میاشت نه ده پوره چې بیا یې مظلوم ولس په شهادت رسولی په ډي سي توپونو باندې درمندونه حتی هغه ویډیو ما سره د ادیرې په توپونو باندې ویشتلي دي. مبین صاحب قربان یقینا زړه مې درد کوي پورې یاد مه کوي خو برحال نشم زغملی چې هر څومره وکړم یقینا واقعي زړه مې درد کوي. دوی به دا سوچ وکړي چې نن موږ دوی ختم کړل الحمدلله موږ په دې فخر کوو موږ په دې ویاړو دا نور ځوانان لرو داسې نور ځوانان لرو داسې قهرمان لرو چې یقینا دا شړونګا بابا دا چې کوم د ګوډاګیان چې د کابل اداره والله به بالله په دې یو نه به انتقام اخلو. دې دا سوچ مه کوي چې دا ختم شول دا کسان نه دا سوچ مه کوئ. د کابل ادارې ښاغلو ګوډاګیانو یاد وګڼئ چې څونه قسم مې دې په خدای وي چې د یو کسان انتقام به درنه اخلو د یو کس انتقام به درنه اخلو. دا سوچ فکر تاسو مه کوئ چې دا غلاړل دی داسې ورونه لري داسې ازمران لري داسې اتلان لري چې ټول عمر په غرو کې تیر کو وچې ډوډۍ سره دا ستاسو غونته خلک نه دي. هغه سرتیري څه شول چې مو ځان ته یې سرتیري وي دا امریکا خو روانه ده خیر به څه کوئ چېرته به ژوند کوئ چېرته به خورئ کم خطر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم الله مو ونازوه الله دې تاسو ته اجر درکړي. نو د لایف د بحث موضوع چې دا په غزني کې د سیاسي ملیشې د خلکو په کورونو فصلونو عامه ځایونو جماعتونو ګڼه ګوڼه دیسي توپونو بریدونه کوي ډیسي توپونه ولي په دې موضوع خبرې کوو. نن به تاسو لیدلي وي چې د غزني ولایت خلکو هم خلک راوتلي وو لارو کوڅو ته لاریونې کړی وو چې د مزدور دولت نه یې غوښتنه کوله چې د سیاسي دغه ملیشې کنټرول کړي دا ملیشې وتړي او د عوامو د بېګناه افغانانو د وژلو نه د خوند نه اخلي د بېګناه افغانانو وژنه او د بېګناه خلکو کورونو ړنګول د هغوی په کورونو بریدونه کول دا کومه مېړانه نه ده او دا به دغه ګوډاګی دولت او دغه ګوډاګی رژیم د نجیب د رژیم په برخلیک اخته کړي. کله چې روسان د افغانستان نه وتل هم او کله چې روسان د افغانستان نه ووتل په هغه وخت کې هم د نجیب ګوډاګي رژیم دغه ډول چلند د خپل ولس سره شروع کړی و. په دې ډول به د خپل ولس په کورونو او د هغوی په عامه ځایونو بریدونه کول ډیسي توپونه به یې ویشتل په یو برید کې به لسګونه بېګناه افغانان په شهادت رسېدل. دا هغه څه دی چې موږ تاسې خلکو په د سر په سترګو لیدلی دي. چاته چې د نجیبګاو وخت یاد ده د موږ تاسې د سپین ږیرو نه پخوانیو خلکو نه چې تاسې پوښتنه وکوئ هغوی دغه اوسنی حالت د هغه حالت سره کټ مټ یو شان ښیي چې دا اوسنی حالت چې دا د هغه حالت په څیر ده چې په کوم وخت کې نجیبګاو د یوازې پاتې شو روسان د افغانستان نه ووتل په هغه وخت کې هم دوی غوښتل چې د خپله سینا دا په ولس یخه کړي
ځکه دوی پوهېدل په دې باندې چې ولس په دوی پسې راپورته شوی ده، ولس ته چې دوی نه پرېږدي. همدا دلیل و چې دوی د ولس نه انتقام اخیستو، ولس یې وژلو او د ولس په کورونو یې بمبار کولو، عام ولس یې نه پرېښوده. هماغه حالت نن د CIA مزدورانو هم جوړ کړی ده. د CIA مزدوران او د CIA روزل شوي ملیشې هغوی چې کله په دې وپوهېدې چې دلته د دوی باداران مات شول او دا ملت د دوی باداران اړ کړل چې د دې خاورې نه ووځي، نو دوی اوس خپله غوسه خپل قهر په دې ملت سړوي، په DC توپونو یې سړوي او اوس دوی کوشش کوي چې ولس وځوروي. په داسې حال کې چې د CIA دغه ډارن مزدوران، د CIA دغه ډارنې ملیشې د خپل هیواد دفاع نشي کولی. په کونړ باندې د پاکستان راکټونه اوري، دوی امنیتي تړون د امریکا سره لري او د امنیتي تړون دپاره استدلال هم دا و چې موږ د پاکستان له تیري څخه وژغورل شو. خو د CIA دا ډارنې ملیشې دا خپل چاودپون د ولس ته میړنې دي، خپل د ولس بازګر ته میړنې دي، د بیچاره ولس ته میړنې دي چې DC توپونه پې ووروي. د پاکستان د توپونو، د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب نشي ویلی. نو دغه حالت د هماغه حالت سره چې د نجیب نظام، د نجیب رژیم ورسره مخامخ و، هماغه حالت ته ورته دی. او لکه څنګه چې د نجیب ګاو رژیم په کوم برخلیک اخته شو، دغه د غني رژیم به هم په هماغه برخلیک اخته کیږي، ځکه دواړه رژیمونه یو ډول دي. د دواړو رژیمونو اصل هماغه یو دی. د نجیب رژیم روسانو جوړ کړی و، د غني رژیم امریکایانو جوړ کړی ده. دا د پردیو په اوږو ولاړ رژیمونه به تر هغې پورې بقا کوي چې څو پورې دا پردي په دې خاوره کې وي. کله چې دا پردي له دې خاورې تښتي، دا رژیمونه به په خپله د شګو د بندونو په څیر، د شګو په څیر به داسې خویږي او د منځه به ځي. او دا یوه خبره دوی ته مونږ کوو په خلاصو غوږو دې واوري. دوی وایي چې د نجیب د نظام دوره به نه تجربه به نه تکراریږي. موږ دوی ته وایو چې په تاسې به موږ هماغه د نجیب د رژیم دوره تکراروو انشاءالله. خو یو شی چې هلته شوی و هغه به بیا نه تکراریږي. موږ تجربه ترلاسه کړه. د مجاهدینو په صفونو کې د نجیب ګاو د رژیم کمونیست جنرالان هغه د مجاهدینو په صفونو کې ننوتل او مجاهدین یو بل په مقابل کې ودرول. تنظیمونه د یو بل په مقابل کې په جنگ لګیا کړل. علت دا و چې دغه کمونیست جنرالان دغه د نجیب ګاو د رژیم پاتې شونې چې وو هغوی ته، هغه خلکو ته، هغوی ته په د مجاهدینو په صفونو کې ځای ورکړل شو. د افغانستان په راتلونکي افغاني اسلامي نظام کې به د CIA دغه روزل شوي ملیشې، د CIA دغه روزل شوي جنرالان ځای ونه لري، تر څو موږ په هغه برخلیک اخته نشو چې په کوم برخلیک د مجاهدینو دوره کې مجاهدین ورسره مخ شول، مجاهدین پرې اخته شول. ځکه د CIA دغه روزل شوي ملیشې دا هیڅ کله هم د دې خاورې او د اسلام دوستان نشي کیدی. د دوی په خټه کې د اسلام او د دې خاورې دښمني غږل شوې ده. د دوی په خټه کې د امریکایانو او د پردیو ګټې غږل شوي دي. مبین صاحب لیدونکي هم راواخلئ او د خپلو ملګرو نه مو خواهش دا دی چې خپل ملګري سټوډیو ته مه راځئ او که کوم ملګری راځي یو معقوله پوښتنه دې وکوي، یو معقول سوال دې وکوي، داسې یو سوال پوښتنه تنقید دې وکوي چې نور اوریدونکو ته د هغې سوال ځواب نه یو څه حاصل شي، یوه ګټه حاصله شي. او بل خواهش مې دا ده چې ملګري لایف شیر کړئ. قاري صاحب محترم، دغه یو شي ته توجه غواړم که لږې خبرې پرې وکړي. رسنیو څنګه چې مخکې دا جنایت کړی اوس د مظلوم افغانانو چې د دوی لخوا د دوی د CIA د مزدورانو لخوا بمبار شوي، شهیدان شوي دي، غږ ته انعکاس نه ده ورکړی. هماقسې جرم نن یو ځل بیا رسنیو تکرار کړه. تر ټولې هغه مشهوره رسنۍ، غلام او مزدور رسنۍ، غلام خبریالانو پیجونه د هغوی د تلویزیون هغه وګوره، ټولو هېڅ تر اوسه پورې کوم کمنټ لا پرې نه ده کړی. ولې داسې جرم تکرارېږي؟ در حال کې چې د یوې ډمې
داسې یو مجهول الهویت یو نجلۍ عکسونه د هغه داستان مخکې وړي چې دغه نجلۍ 2 طالبان شهیدان کړي او نور له کلي ویستلي دي، چې در حال کې چې هیڅ سند نشته. دا جګړه شوې له چا سره دي جنۍ له خوا نن ټولې رسنۍ ګوره په همغه باندې بوختې دي. یعنې دا نه خام مواد دي، نه تبلیغاتي مواد دي، نه یې ورسره څوک مني. سالم عقل والا دا نشي منلی چې یو چا چې د امریکا امپراتوري ونړوله هغه د یو ډمې له خوا نه دغه کلي مبین صاحب د دې جنۍ په اړه به زه دومره ووایم چې دا د سی آی ای ډارنې ملیشې چې دي دوی خو نور بل شی ورپاتې نه شول طالب د مقابلې دپاره. اوس د دې نه هم استفاده کوي چې یوه جنۍ راپورته شوې د طالبان یې وژلې دي. اول خو دا خبره حقیقت نه لري، بیا دې خبرې ته دومره هوا ورکول. نو دلته خو ګورئ د امریکا د فوز 15 ستوریز جنرالان په ګونډو شول. هغه جنرالان په ګونډو شول چې هغوی په وحشت کې او په دهشت کې او په بربریت کې نوم لرلو. د امریکا د دفاع وزیر په لیونی سپي مشهوره و. لیونی سپی دلته مات شو. د سی آی ای دغه روزل شوي داړونکي ملیشې چې هیڅ انساني او اخلاقي پولې نه پیژني دا دلته ماتې شوې. سی آی ای د 01 02 03 په نوم ملیشې جوړې کړې. سی آی ای د کمپاین په نوم ملیشې جوړې کړې. دوی حتی افغانان په بمونو کېنول، د داعش په څېرې په بمونو افغانان کېنول، په بمونو یې والوزول. داړونکي وو، څوک فرعونان وو. تاسې به اورېدلی وي د وربکي قومندان نوم فرعون و، د بل نوم دجال و، د بل نوم و. دغه دجالان او دغه فرعونان دلته مات شول او طالب د سر په کوپړۍ کې دوی ته اوبه ورکړې. نو به یوه بیچاره جنۍ د هغه یې رامخته کړې ده، نو هغه به د طالب مقابله وي. ما ته خو په دې خبره خندا راځي، دوی ته شرم هم نه ورځي، شرمېږي نه دا خلک چې دوی یوه جنۍ رامخته کړې ده چې دوی طالبانو سره مقابله وکوله. نو دا وحشت او د دوی دغه ظلمونه دا بې ځوابه نشي پاتې کېدی. او دوی د په دې سر خلاص وي چې تاسې د نجیب د رژیم په برخلیک اخته کېدونکي یئ او هغه اعمالو ته مو لاس اچولی ده چې د نجیب رژیم هغې ته لاس اچولی و. نجیبګاو او د نجیبګاو رژیم او د KGB ملیشو، د روسانو ملیشو، د ګیلمجم ملیشو، د شلګري ملیشو، د جبار قهرمان ملیشو چې کوم ظلمونه وحشتونه کول، هماغه وحشتونه نن د سی آی ای ملیشو هم شروع کړي دي. خو څنګه چې د KGB او د روسانو ملیشو په دې خاوره کې خپه ټینګه نه کړی شوه، داسې به تاسې هم د هغوی په برخلیک اخته کېږئ. او یو څه چې موږ د تیر نه درس اخیستی ده، یو څه چې د تیر نه موږ زده کړي دي، هغه دا دی چې تیره تجربه به بیا نه تکراریږي. موږ به بیا د هغه حالت سره نه مخ کېږو انشاءالله، د کوم حالت سره چې افغانان د روسانو د وتلو نه وروسته مخ شول. د هغې حالت سره به موږ د امریکایانو د وتلو نه وروسته نه مخ کېږو انشاءالله. او تاسې د په دې سر خلاص وي چې دا ملت به تاسې محکمه کوي. اسلامي امارت به یو خپلواکه ازاده علني اسلامي محکمه دایروي. په هغه محکمه کې به ولس ته حق حاصل وي چې د هر چا په خلاف دعوه دایره کړي، د هر چا په خلاف عریضه وکوي. نو د سی آی ای ډارنو ملیشو ته موږ وایو چې ستاسې دعوهداران خو یو نه ده، 10 نه دي، 100 نه دي، 1000 نه دي، تاسې خو په زرګونه افغانان وژلي دي. دغه زرګونه افغانان به په محکمه کې ستاسې په خلاف ولاړ وي. او بیا به په هغه وخت کې به بیا د امریکا تیارې، د امریکایي الوتکې یا امریکایي ټانګونه یا د امریکا سفارت مداخلې کار نه ورکوي. هغه وخت کې به امریکایي سفارت د افغانستان په چارو کې دخیل نه وي. هغه وخت به امریکایي سفارت د افغانستان په قضایاو کې لاس وهنه نشي کولی. هغه وخت کې به امریکایي سفارت د یو چا د نیولو د خلاصولو امر نشي ورکولی. هغه وخت کې به امریکایي سفارت په کومه دوسیه کې لاس نشي وهلی، بلکې هغه وخت کې به امریکایي سفارت وي. امریکایي سفارت به د سی آی ای د عملیاتو نظامی مرکز نه وي. امریکایي سفارت به د سی آی ای ځاله نه وي، بلکې امریکایي سفارت به یوه ډیپلوماتیکه قرارګاه وي. د دې ځای نه به هیڅ
چا په کار کې کار نه لرلی کېږي. تاسې دې په دې سرخلاص وي. قاری صاحب ډېره زیاته مننه. ارسلان خالد ارسلان مهرباني وکړه د غزني د وحشت په باره کې ولس ته څه پیغام ده؟ څنګه چې د غزني ولس راوچت شوی ټول افغانانو ته همداسې نه ده پکار؟ مبین صاحب زه السلام علیکم. اوسم زما غږ دا ستاسې غږ کمزوری راځي، زه بیا راځم. صحیح بیخي صحیح ده. خالد ارسلان د ما غږ صحیح ده؟ ارسلان د ما غږ صحیح ده؟ ډاکټر صاحب د ما غږ صحیح ده؟ جناب سے محترم سلام ډیر صفا دی. صفا دی جناب سے. ها بالکل صحیح ده. مولانا مهرباني وکړه. جناب مبین صاحب تا ته او قاری صاحب ته د سټوډیو و د تا आवाज راځي، د ما आवाज څنګه ده؟ ما आवाज نه راځي مبین صاحب. قاری صاحب د ما غږ اوس اوس مو غږ صحیح ده، اوس مو غږ صحیح ده. ښه دغه بل ورور ده حکمت الله مخلص صاحب، تاسو مایک خلاص کړئ. حکمت الله مخلص. السلام علیکم قاری صاحب محترم، جوړ بخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله. مننه. خیر ویسي. مبین صاحب ته سلام، ټولو اوریدونکو ته سلام. محترمه زما پوښتنه ده مشخصه چې موږ او تاسې افغانان ډیر کړېدلي یو، ډیر ځورېدلي یو. شکر الحمدلله موږ نه ښه مسلمانان دغه افغان ملت نو تقریبا چې هر څه مو جوړ دي، خو بیا هم مونږ ابدا په جګړه کې یو. ولې تاسو ګوره هغه زمونږ اسلامي روشنفکره طبقه تاسو یاستئ، صحیح ده؟ تاسو باید مونږ ته د ښه ژوند زمینه برابره کړئ. تاسو مونږ ته هغه ژوند چې اسلام ویلي چې په هغې کې د یو حیوان د یو ځناور حق نه طلب کیږي، باید مونږ هغسې زندگی وکړو. تاسو ګوره که چیرته م غږ رسیږي او خامخا به رسیږي، تاسو داسې خلک چې اړخ یو مقابل طرف یې د دغه حکومت ټوله ضربه ویني، هره خوا یې ویني، هم حکومت لیدلی، هم تاسو لیدلی، هم دغه بیچاره ملت ډیره تباهي، ډیره بیچارګي لیدلې ده. نو تاسو باید داسې فکر وکړئ د دې جګړې نه زما خپل باور ایمان دا ده چې یو طرف هم په زور او په جګړه باندې نشي کامیابېدلی. ځکه چې زه وینم، زما خپل دا نظر ده چې دغه ملت عظیم مسلمان ملت ده، دغه حکومت هم مسلمان ده، اما دغه مقابل طرف چې د اسلام په نامه جنګیږي دا هم مسلمان ده. مونږ ته یو اتفاق پکار ده، سړه سینه پکار ده، او باید چې کینو هر څه په خبرو حل کیږي. که د خدای رضا او دا چیرته په اتفاق کړه مونږ ته یعنی چې کفري ملکونه که مونږ بیا وغواړو خپل دغه لاندې کړو، زمونږ د یوې هفتې کار به وي، دا زه اطمینان درکوم. خو ولې اوس مونږ خپل مسلمانان، خپل پښتانه، خپل افغانان یو بل سره وزنو، هغه هم د اسلام په نامه؟ محترم مخلص صاحب، ستاسې نظر په خپل ځای ده، خو یوه خبره تاسو ته باید وکوم. تاسې مبین صاحب دغه ملګری بیا راواخلئ، یو څو خبرې د سره وکوو. مخلص صاحب ګورئ، دغه د افغانستان قضیه چې ده، ستاسې دغه نظر په ځای نه دی. زه ورسره موافق نه یم چې تاسې وایئ چې حکومت هم مسلمان ده، تاسې مسلمانان یئ او تاسې دواړه طرف نه په حقه یئ او دواړه طرف افغانان وژل کیږي. دغه نظر چې د ګورئ دا معنا ورکوي چې د افغانستان دا جنګ چې ده
دا څه چې په افغانستان کې روان دي دا د پولي جنگ ده، د پټي جنگ ده، یا د نورو څه مفاداتو خواهشاتو جنگ ده. محترمه افغانان که د روسي اشغال په وخت کې هم دوی په جنگ کې ښکیل وو، که د امریکایي اشغال په وخت کې په جنگ کې ښکیل دي، دا د افغانانو مجبوریت ده. محترمه ځکه ستانه پوښتنه وکوم چې افغانان اوس جنگ نه کوي، جنگ پرېږدي، یا د امریکایانو په راتګ سره که افغانانو جنگ نه کولای همداسې آرام ژوند یې اختیار کړی وی، ستاسې باور څه دی د امریکایي اشغال په مقابل کې د موږ سره د حل لار څه وه؟ کومه حل لار؟ یعنې د امریکایانو په دې خو به تم شاید موافق یې راسره، دا خو به راسره منې چې دلته دا خارجي پوځونه چې پراته دي دا په هیڅ قانون د هیڅ توجیه لاندې نه دي پراته، په دې خو به راسره موافق یې. نو چې په دې راسره موافق یې زه ستانه پوښتنه کوم چې د دې قضیې حل لاره څه ده؟ کوم حل دی؟ د امریکایانو د دې خاورې نه د شړلو دپاره لار څه ده؟ یو شرعي اړخ ځان ته ده چې موږ تاسې شرعي اړخ ته لاړ شو، هغه حکم واضح ده، خو ستا په فکر د دې قضیې حل څه ده؟ د روسانو د راتلو په وخت کې کله چې روسان افغانستان ته راغلل یا امریکایان راغلل، دا خارجي پوځونه راغلل، دلته د دې خارجي پوځونو د خاورې د وتلو دپاره معقوله لار ستاسې په نظر څه ده؟ مایک خلاص کړئ. دغه د خلاص مې که محترمه یوازینۍ لار د اشغالګرو کفري قواو په مقابل کې جهاد فی سبیل الله د اسلام نه، د خپل وطن نه، د خپل ملت نه دفاع ده، هغه هم د تورې او د توپک په زور. خو اوس خبره بل اړخ تللې ده قاري صاحب محترم، د امریکایانو سره د دغه دولت هم یو تړون ده او تاسو هم یو تړون وکړ، نو اوس دغه خلکو سره په دغه اوس وخت کې تاسو پرې ډز نه کوئ، اما متاسفانه مقابل طرف اوس زه سوال کوم مخلص صاحب ستاسې نه سوال کوم، تاسې وایئ چې دوی په مقابل کې جهاد فرض ده که نه؟ بله چې کله جهاد فرض شو نو د دې امریکایي البته زما خبر به واوري قاري صاحب محترم، د کفري اشغالګرو قواو په مقابل کې د کفري اشغالګرو قواو په مقابل کې زه د خوست ولایت یم، زه د خوست ولایت نه پوهېږم چې ته به د کوم ځای یم؟ زه د کابل ولایت یم خو په خوست کې ناست یم فعلا. نو په خوست ولایت کې د کمپاین ځواکونه به ته پېژنې، زرباتیان وي ته یایې په خوست کې؟ بله دا به هم درته معلوموي په خوست ولایت کې که اوسېږه که واقعیت ووایې دلته ډېر خوستوال به زما ستا دا لایف ګوري، دا به واقعیت به هم درته معلوموي چې زرباتیان او د کمپاین ځواکونه چې دي دا امریکایانو CIA روزلي دي، تنخواه د امریکایانو په غاړه ده، تجهیزات او اکمالات د امریکایانو په غاړه دي، امریکایان د دوی سره په عملیاتو کې یو ځای ځي، د کمپاین ځواکونه د والي د امر لاندې نه دي، د امنیت قمندان د امر لاندې نه دي، د ملي امنیت د رئیس د امر لاندې نه دي، د هیڅ چا د امر لاندې نه دي، هغه په زاړه میدان کې د امریکایانو د قمندان د امر لاندې، د امریکایي قمندان د امر لاندې. دا خو منې را سره؟ بالکل منم، سل په سله چې دا منې را سره ګوره وروره چې دا را سره منې ته وایې چې جهاد فرض ده د کفري اشغالګرو ځواکونو په مقابل کې. کفري اشغالګر ځواک هلته په کمپاین کې دننه ناست ده، ما ته خو دغه ملیشې روزلې دي، نو ځکه جهاد کوم دا کوم کتاب لیکلی دی، دا کوم عقل تقاضا ده چې د امریکایانو په خلاف د جهاد کوم. امریکایانو چې کوم څوک ما ته روزلی ده د امریکایي کمپاین د امریکایي بیس پیره کوي، امریکایانو ته مخ ته ځي، امریکایي زما په کور راخېژوي، امریکایي ته ما تړي، امریکایي ته ما نیسي، امریکایي ته ما وژني، هغې سره د جهاد فرض نه وي، د هغې وژل د ناروا وي، د هغې وژل د انسان وژنه مسلمان وژنه وي، خو امریکایي وژل د روا وي. یعنې دا کوم شرعي منطق، کوم عقل دا تقاضا کوي؟ په همدې خوست ولایت کې به زه امریکایان وژنم، نو زه امریکایان څنګه وژلی شم؟ دا د کمپاین زرباتیان خو چې تا ته بهتره معلومه ده چې کمپاین زرباتیان خو د امریکایانو مخلص خلک دي، د امریکایانو روزل شوي خلک دي، امریکایانو روزلي دي او امریکایان تنخواه ورکوي، امریکایان قمندای د امریکایانو په لاس کې ده، هر څه د امریکایانو په لاس کې دي. نو دا کله منطقي ده، کله شرعي حکم ده؟ زه یو ځواب درکوم،
اول خو به دغه موضوع تاسو په قطر په دوحه کې به تاسو امریکایانو سره فیصله کړې وه هغوی دومره ډېر موضوعات تاسو سره مخلص صاحب امریکایانو سره خو موږ موضوع مطرح کړې ده. ګورئ تا اول کې وویل چې تاسو هم د امریکایانو سره تړون لرئ، د کابل اداره هم ورسره لري. ګورئ یو د تړون په منځ کې فرق پکار ده. موږ د امریکایانو سره د افغانستان نه د وتلو تړون لرو. په 115 ورځو کې په افغانستان کې 15 نظامي اډې خالي کړي دي. د هغه ټاکل شوي شمیر نه هم زیات امریکایان وتلي دي. د کمبسټن برتانوي اډه چې د دویم نړیوال جنگ نه د برتانویانو دفاع تر ټولو لوی اډه وه او 1 میلیارډ پاونډ مصرف په شوی و. هغه الحمدلله دا خالي شوه. په دې څو ورځو کې هغه د خالي کیږي. امریکایانو سره د تړون د افغانستان نه د وتلو تړون ده او د کابل ادارې چې کوم تړون د امریکایانو سره کړی ده هغه د افغانانو په کورونو د عملیاتو تړون ده، د CIA د شپنیو عملیاتو تړون ده، د بمبارونو تړون ده. امریکایي فوزیانو ته په دې خاوره کې د قضایي مسؤلیت تړون ده. نو ستاسو نه مې هیله ده چې قضاوت بې پرې وکوئ، عند الله ځان مسؤل وبولئ، د ملت په وړاندې ځان مسؤل وبولئ او لږ واقعیتونه درک کړئ. د طالب تړون او د کابل ادارې تړون مقایسه کول دا زه ظلم بولم، دا انصاف نه ده. تړون په منځ کې فرق ده. زما تړون چې هغه د دې هېواد د امریکایانو په وتلو بنا ده. د دوی تړون د امریکایانو سره د شپنیو عملیاتو، د CIA عملیات، شپني چاپی، بمبارونه، د افغانانو وژل، امریکایي ځواکونو ته په دې خاوره کې قضایي مسؤلیت په دې ولاړه ده. ګوره قاري صاحب محترم، بالکل ستاسو د دې تړون نه، ستاسو د دې معاهدې نه زه شخصا ملاتړ کوم په دې خاطر چې امریکایان رزیلان د دې خاورې نه نور وځي او دا خاوره د آرام ساه واخلي. خو ګوره بالمقابل چې تا هغه باسې ما خو به نه وژنې، دا ملت خو به نه وژنې، په دې دولت کې اسلامي مسلمانان خلک دي، دا خو به نه وژنې، دا وطن خو به نه بربادې، دا وطن خو به جوړوي. مخلص صاحب خو تا ته خو ما ډېر ساده مثال درکو. تا ته خو ما خو د خوست د زرباتیانو د کمپینیانو مثال درکو چې دا د خوست زرباتیان چې د خوست کمپینیانو دا عزت څنګه کولی شم چې امریکایان دا د خوست کمپینیان ونه وژنمو. ډیره بخښنه غواړم همدغه کمپاینیان زه دلته ما مخکې درته زه په خوست کې یم، د خوست د کمپاین تلفات ما ته معلوم دي په یو کال کې 15 نفره نه دي. تا هغه وژنې هم نه، ستا ملګري هغه وژنې هم نه. نه محترمه ګورې تا ګورې بیا غلطه خبره وکړه، بیا د حقیقت نه سترګې پټې کړې، د حقایقو نه سترګې پټوي. دا په تیره یوه هفته کې ته خبر یې، په تیره یوه هفته کې ته خبر یې چې مجاهدینو څومره کمپاینیان په د خوست بازار کې په شخصي لباس کې مردار کړي دي. ګوره نه یې خبر، واقعیت نه دی درته معلوم. دا 3 ورځې مخکې د خوست په سبزۍ منډۍ کې چې کوم کمپاینیان وویشتل شول د هغې نه خبر یې؟ هغې نه څو ورځې مخکې چې د خوست ګوره ستاسې دا لیدلوری غلط دی. تاسې باید واقعیتونه درک کړئ محترم وروره. په خوست کې چې کمپاینیانو زربتیانو څومره افغانان ځورولي دي، افغانان یې وژلي دي، همدومره دوی ته هم تلفات اوښتي دي الحمدلله. په دوی باندې خوندور موټر بمونه شوي دي، د دوی یو لوی بدماش قمندانان وژل شوي دي. د زین الله په نوم وحشي قمندان و د کمپاینیانو، هغه ووژل شو. د سردار په نوم هغه وحشي قمندان چې خلکو ته به یې ویل چې په زور حکومت در باندې کوم، په بدماشي کوم، هغه مردار شو. داسې نور مشهور خلک زه تاسو ته یادولی شم. د همدې CIA د روزل شوو د ملیشو غټ قمندانان دي چې مجاهدینو مردار کړي دي الحمدلله. او اوس هم په ورځنی ډول په خوست ولایت کې په ورځنی ډول د کمپاین والا اوس په خوست کې نشي ګرځېدلی، بازار کې نشي ګرځېدلی الحمدلله. قاري صاحب دا خلکو د چې اختارونه ورکو چې حکومت در باندې په زوره کومه دته وایي غازي ځوان ورغی سردار نومېده که چی نومېده وایي ته وایي وایي د سیاستای د غوږ سره وویته عزت یې نور د داخلي الحمدلله سردار قمندان داسې مردار شو چې چای غوښې هم ونه لیدې، بیخي غوښې ونه لیدې، داسې خچ پچ شو. نو خیر دغې موضوع نه به تېر شو. زه به ګوره محترمه دا هم د دنیا د نړۍ اصول دي، د ملتونو په منځ کې دا منل شوی اصل ده چې کله د پردیو فوزونو سره د دې هیواد یو هیوادوال د دې خاورې یو څوک ملګری شو، هغه باید ووژل شي، هغه باید د منځه یوړل شي. تاسې د ملتونو تاریخونه وګورئ،
دا یوازې موږ افغانستان نه ده، دغه امپراتوریو نور ډېر ملتونو د تسخیرولو کوشش کړی ده. ویتنام وګورئ، په ویتنام کې د امریکایانو ملګري چې څومره وو، ویتنامیانو یوازې امریکایان نه وژل، ویتنامیانو هغه د ویتنام هغه خلک هم وژلي دي چې د امریکایانو ملګرتیا یې کوله. دغسې تاسې شمالي کوریا، جنوبي کوریا، جاپان، دا نور هیوادونه څومره په نړۍ کې چې هیوادونه د خلیج هیوادونو ته تاسې لاړ شئ، نورو هیوادونو چا چې ازادي اخیستې ده، ازادي یوازې د اشغالګرو نه ده اخیستې. اشغالګر ځواکونه یوه خاورې ته چې ننوځي هغه په خپل سر نشي تللی. افغانستان ته چې د امریکایان راغلي دي، که د دوی سره افغانان نه وای، امریکایان افغانستان ته نه راتللی شي. دا د ملت د خاورې د خپلو خلکو په کومک راغلي دي. هیڅ کله هم هیڅ ملت دا تفاوت نه ده کړی چې هغه اشغالګر یې وژلی ده، د اشغالګر ملګری یې پرې ایښی ده، هغه ته یې ویلي چې راځه ته د خاورې او د هیواد یې. او هم د اسلام حکم دا ده، د شریعت حکم هم دا ده چې کله هم د کافر په څنګ کې یو مسلمان ودرېږي، د خپل مسلمان کور ته کافر اړوي، د کافر ته د خپل مسلمان د کور جاسوسي کوي، د خپل مسلمان د جنازې جاسوسي کوي، د خپل مسلمان د خیرات او د ختم جاسوسي کوي، هغه واجب القتل ده، هغه باید ووژل شي، هغه باید د انګریز د کافر نه مخکې ووژل شي. ځکه عقل تقاضا دا ده، د منطق تقاضا دا ده چې که د کافر سره دا جاسوس ملګری نه وای، دا کافر د ما تا کور ته نه راځي. د امریکایان چې د افغانانو په کورونو چاپې وهي، ما ته کور ته امریکایي راننوتی ده، د ما کور ته چې امریکایي راغلی ده د خپل کلیوال د جاسوسۍ نه راغلی ده. زما په کلي کې یو زما کلیوال د هغې په ما پسې جاسوسي کړې ده، زما کور ته دا سور انګریز راوستی ده. نو ستا څه قضاوت دی چې زه اول باید سور انګریز ووژنم که اول همدا خپل د کور د کلي جاسوس ووژنم؟ زه باید اول دا جاسوس ووژنم. انګریز ډېر لرې نه راغلی، دغه زما کور نه پیژني، زما نوم نه پیژني. د انګریزانو به چې موږ ونیولو، انجینر صاحب تاسې هم راغلی، انجینر صاحب د انګریزانو به چې موږ ونیولو، دوی به د موږ نومونه نه شول اخیستی، د موږ نومونه به دوی نه وزده. دغه افغانانو به د موږ نومونه دوی ته ډېر په تکلیف ور زده کول، د موږ نوم به دوی ته ډېر په تکلیف ور ښودو چې دا پلانی نومیږي. هغې سره سره بیا به هم د موږ نوم سم نه شو اخیستی. دا انګریز د ما نوم نه ده زده، د ما کور یې نه ده لیدلی، د ما کلی نه ده لیدلی. دا انګریز چې ما نیسي، زما کور بمباروي، زما کور ته راننوځي، دا ستا له برکته ته یې جاسوسي کوې. نو د عقل تقاضا دا ده، د منطق تقاضا دا ده، د اسلام حکم دا ده چې زه باید اول انګریز ونه وژنم، اول باید تا وژنم، اول باید دا جاسوس له منځه یوسم چې د ما کور ته انګریز راولي، هم د دغه هم باید وخورم. او دویمه خبره ده چې ډېر ورونه دا پوښتنه کوي چې طالبان امریکایان نه وژني، خپل افغانان وژني. امریکایان نه وژنم، امریکایانو سره یو تړون مې کړی ده، امریکایان د ما د خاورې نه وځي، لګیا دي. که د سی آی ای دغه ملیشې، د سی آی ای دا مزدوران د اروپا د امریکا څخه راغلي ټامیان او فلبرایټان هم دې ته تیار وي چې د ما د خاورې نه ووځي، هغې سره هم موږ تړون ته تیار یو، هغه هم زه نه وژنم. خو ته خو د ما د خاورې دعوادار یې، ته د اروپا او امریکا نه راغلی، دلته په ما واکمني کوي، ښځه لور اولادونه دې په اروپا کې ډانسونه کوي، په امریکا او په اروپا کې عیش و عشرت کوي، ته راغلی دلته په ما واکمني کوي. نو عجیبه منطق ده، عجیبه خبره ده. که چېرته ته هم خپل ځان وپېژنې، خپل حیثیت وپېژنې، ستا سره هم زه جنګ نه کوم. امریکایان د ما د خاورې نه وځي، امریکایان لګیا دي زما خاوره پرېږدي، په ټیټو سترګو دې د خاورې نه وځي. که ته هم زما غوښتنه داسې ومنې لکه امریکایانو چې ومنله، تا هم زه نه وژنم، ستا وژل هم زما هدف نه دی، ستا سره م اوربند ته تیار یم. ته هم د دې ملت غوښتنو ته غاړه کېږده، په دې ملت د واکمنۍ خوبونه مه وینه. دا ملت چې تا وبخي، دا د دې ملت احسان وبوله. دا ملت چې تا په دار ونه زړوي، دا د دې ملت احسان وبوله. او که ته په دې ملت د واکمنۍ خوبونه وینې، د اروپا او د امریکا څخه راغلی، ستر شوی هلته یې، پیدا شوی هلته یې، دا د خاورې ګردونو ته نه یې وهلی، لور دې هلته ده، زوی دې هلته ده، کور دې هلته ده، طبیعت دې هغې ځای لري، او دلته راغلی په ما د واکمنۍ خوبونه وینې چې زه به په تا واکمن وم. دا خوبونه دې روانو اوبو ته ووایه. دا ملت ستا واکمني نه مني، او دا ملت تا په ځان واکمن نه مني. ته د امریکایانو جاسوس یې، 19 کاله ته امریکایان د افغان په کور خېژولي دي. ته په دې ملت د واکمنۍ خوبونه مه وینه، او تر هغې ورځې پورې به تا سره جهاد روان وي، تر څو پورې چې ته خپل حیثیت ونه پېژنې، تر څو پورې چې ته خپل ځان داسې ونه پېژنې چې زه د اروپا او د امریکا څخه راغلی پروژهیي یم،
غوړو قراردادونو ته پروت یم تر څو فرشته د خپل حیثیت ونه پیژنې هغې وخته پورې به تا سره جهاد روان وي. محمد وروره مایک د قاري صاحب ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم مبین صاحب او بس ستاسو پروګرام مې کتو او الله پاک دې د لبرې درکې په ټوله دنیا افغانستان څه کوي چې په ټوله دنیا د الله پاک اسلام غالبه کړي او حقیقت خبره دا ده چې د زړه مینه هم در سره ده او الله پاک دې اسلامي امارات له په ټوله دنیا بری ورکړي. افغانستان خو ورکوټی ځای دی د دې لپاره موږ ته سپیشل دعا کوئ. نور زه څه پوښتنې نه کوم خو د زړه مینه مې ده او الله پاک د اسلام په ټوله دنیا غالبه کړي خو موږ ته د دوا ضرورت دی. بس دوا راته کوئ. الله پاک دې تاسو له په هر ځای کې بری درکړي هغه کو هر د دنیا او بس دغه نورې پوښتنې مړه سي په زود دي دا سړی راټینګ کړي دا وکوه هغه وکوه بیا ټینګېږي نه تښتي پوه شوې. خو زه دا وایم چې الله پاک دې په ورځ د محشر موږ دې ډلې سره پاسئ چې دا کومه د اسلام دپاره لګې ده او دوا کې خوستي صاحب ته ووایه سپیشل دوا راته کوه ګوره د دوا ضرورت دی او الله دې تاسو ټولو له ډېره زندګي درکړي چې دا کوم په اروپا کې ناست او سوځي او دغه سره د دې مقابله وکړي چې اسلام په هر ځای غالبه شي. بس دا زموږ پته ده. الله مو عزت وکړي قدردان شئ. ارسلان خالد ګورئ تا مخکې اواز صحیح نه و دغه بل رور به خطه کوي د خو سوالونه لاړه د کمپاین والا چې وایي طالبانو نه مړه ته خبره واوره مبین خان زما خبره واوره نه ګوره دلته نورو خلکو ته هم باید واخ ورکړو. صحیح ده ورور بلکل یې ورکړه خو زما هغه قاری صاحب محترم ډېر مخکې نه په لایف کې په سټوډیو کې انتظار یو هر سړی باید خپل نوبت وګوري. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سے محترم قاری صاحب محترم خصوصي سلام الله مو راته روغ او جوړ لا او لرا او تاسو په مشرانه کې تاسو باندې فخر کوو زمون ولادت یاستئ او الله مو راته همیشه کامیاب او سرفراز لرا. زه خو دغه خلکو ته د پیغام لرم چې نن په غزني کې کم ظلم شوی دی کم زیاتې شوی دی هغه خلکو ته د پیغام لرم کوم چې په بهر ملکونو کې ناست دي په یورپ کې ناست دي چې دغه خلک ولې په دې ظلم باندې سترګې پټې کړې دي ولې دوی اوده ناست دي د غزني په ظلم باندې ولې دوی نه راوچتېږي. داسې نور ظلمونه راخله یو غزني خو نه دی داسې نور په ملکونو کې راخله څومره ظلمونه څومره زیاتې وشو او دا خلک په دې باندې سترګې پټې په دې باندې دوی اوده ناست دي. د امارت اسلامي افغانستان مجاهدینو لخوا یو کار شوی نه هغه مجاهدینو رد کړی یو کار شوی نه دی په مجاهدینو باندې ذبیح الله مجاهد بیان باندې اړوي او هغه کار دی کړی نه وي بیا څومره تبلیغات ورپسې کوي څومره خبرې ورپسې کوي طالب څومره بدنامي کوي او د طالب د څومره سپکې سپورې څومره الفاظ وي دغه خلک ولې نن اوده ناست دي نن ولې دوی سترګې په دې ظلم باندې پټې کړي دي. قربان شم د امارت اسلامي نه دې په افغانستان کې څومره خلک ورسره ولاړ دي نن په 85% موږ خپل په افغانستان کې پاتې کېږو 90% د ډاکټر صاحب محترم الله دې تاسو اجر درکړي ژوندی دی ډاکټر صاحب الله دې اجر درکړي کوم سوال نه لري بل ملګری راواخلئ. قاری صاحب محترم زموږ دغه خلکو ته دغه پیغام ده چې راشي د امارت اسلامي مجاهدینو سره ودرېږي نور دغه تبلیغات بند کړي کوم چې یورپ کې ناست دي دغه خلکو ته زموږ دغه پیغام ده چې نور راشي. ارسلان مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ما غږ اوس راځي او غږ دشته مهرباني خو زه غواړم چې په فارسي باندې خبره وکړم ځکه چې ما پښتو ډېر ښه نه ده کېدای شي چې بعضې ستونزې پرې مخکې شي. صحیح ده وروره صحیح شو مهرباني وکړه. بیخي صحیح ده
خب ما در مورد از که قضیه غزنی رو امروز خبر شد و میخوایم بعض مسائل اشاره کنم. این که وقتی که ما خود مسلمان میگیم با این معناست که ما باید بعض ارزش‌ها و بعض گپا را متوجه باشیم. امروز اگر ما میبینیم مثلا در غزنی اردوی ملی یا پلیس ملی یا امنیت ملی یا در کل نیروهای نظامی افغان میره و بالای مسلمان ها و مردم بیگناه بم اندازه یا اونا را میکشن، اصلا اگر ما متوجه شویم این موارد است که از چندین سال به این طرف ادامه داره. در گذشته به شکل غیر مستقیم بود چون وقت امریکایی هم با یک جا بود، اما حال این شکل مستقیم گرفته. در گذشته مثلا اردوی ملی و پلیس ملی میرفت و فضا را مساعد میکرد به خاطر از اینکه امریکایی ها بره و مسلمان ها را بکشه، اما حال شکل از این گرفته که جنگ مستقیم به دست اردو و پلیس ملی افغان است و این تنها در ولایت غزنی نیست، در بسیاری از ولایات اگر ما ببینیم روزانه به 10 نفر کشته میشه و به 10 نفر رونا زخمی میشه که این باید بسیار زود جلوش گرفته شود به هر طریقی که میشه. ما در مسائل نصوص شرعی هم اگه ببینیم الله سبحانه و تعالی در بسیاری جاها اشاره کرده که ما باید کسایی را که مثلا با کفار همدست است، با کفار همکاری میکنه، با کفار پیمان داره، با کفار دوستی داره، ما اول ارتباط خود با او قطع کنیم. امروز دولت افغانستان با امریکا پیمان داره، با امریکا دوستی داره و این موارد است که اصلا خود این نظام زیر سوال میبره و وقتی که با کفار دوستی و پیمان باشه به این معنی است که این نظام غیر اسلامی میشه و این نظام کفری است. یک آیت از قرآن عظیم الشان است که الله سبحانه و تعالی میگه که فرعون و هامان و جنود یعنی عساکرش کلشان خطاکار بود. در اونجا به این معنی نیست که تنها یک نفر اشتباه کرده، در اونجا هم فرعون که رئیس بود کلانشون بود گفت که اشتباه کرده، هم هامان که وزیرش بود و هم جنود کل جمعش عساکرش. اینال نظام که در افغانستان حاکم است از اول گرفته که رئیس جمهور است تا وزرا تا کسایی که پایین رتبه است تا کسایی که حامی از این نظام است. آقای ارسلان استودیو انتظار هستن، لطفا اگر سخنانتان را جمع کنین تا به دیگران نوبت بدیم. صحیح است انشاءالله. خب گپای ما می بود که راه حل برای فعلا چی است از طرف شما، چون گپا زیاد است دیگه، خب وقت دیگه رو نمیگیریم. بخیر باشی، تشکر، خیر ببینید. قاریس محترم مهربانی وکړه داسې لنډه تبصره په باندې وکړه بل سوال راخلو فارسی باندې لږه کلاکه سي. مبین صاحب نو د دې ورور په جواب کې به ووایم چې راه حل خو این است که ما باید جهاد ادامه بدیم. جهاد خدا تا وقتی که امریکایی ها از خاک ما بیرون نشو ما جهاد خدا ادامه میدیم و جهاد و جنگ ما مجبوریت ماست. ما از شوق جنگ نمی کنیم تا وقتی که امریکایی ها و اشغالگران در خاک ما باشه ما جهاد خدا ادامه میدیم. این راه حل است فقط. ډیره زیاته مننه. افغان صاحب مهرباني وکړه. سید آغا مایک د خلاص کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستر جنرال مبین صاحب، انجینر صاحب ته قاری صاحب محترم ته بیا هم سلامونه وایم. یقینا د غزنی پیښه ډیره غمیزه پیښه ده، بلکې یو غزنی نه د ټول افغانستان سراسر ولایتو کې دا وحشتونه دا ظلمونه زمونږ په عامو مسلمانانو روان دي او خپل رب ته د سوال کوو چې رب العالمین دغه مظلوم بې دفاع دغه ځوانان دغه زمونږ تورسرې خویندې د دغو تربیه کړو وحشیانو د لاسه دوی خپل حرام نه لري، خپل ژوند ته حرام نه پرېږدي، خپل حتی یوې مړۍ ډوډۍ ته حرام نه پرېږدي. رب العالمین د دې مظلومانو حالت واوري، الله ته تباه او هلاک برباد کړي. الله څومره
څومره ظالمان څومره وحشیان چې په تاریخ د اسلام کې تیر شو، د نبي علیه الصلاة والسلام دښمنان تیر شول او داسې د ذلیله کړله، داسې له ځمکې له سره ورک شول چې حتی نوم یې نن د چا زده نه ده او نوم یې څوک نه اخلي. الله دا هم همداسې ورک کړي. انجینر صاحب محترمه، یقینا مخکې مې دا ویډیو چې ولیدله ډېر درد راکړ. موږ تا مسافر هم یو، خو چې دا حالات مې ولیده زه دغه ټولو مسلمانانو ته خویندو ته د غزني تسلیت وایم او بالخصوصا د تاسې یو انډیوال شهاب لیوال صاحب ورور هم شهادت رسېدلی، الله د شهادت قبول کړي ټولو مسلمانانو چې څومره څه وي. مخکې قاري صاحب محترم هغه وکړله د سنګوریانو په نوم یاد کړل، اگر چې زموږ په ځای کې اربکیان ورته وایي. دغه کوم کسان چې تربیه شوي دي تربیه کېږي د دې یوه د بېلګې په طور یوه دوري وکړمه. زه کله چې په لوګر کې یو بازار ته لاړم، دکان کې ناست وم، دا دومره مخصوص کسان د امریکایانو دا وحشیان، یعنې زه کله په دې دکان کې کېناستم دوی په موټرسایکلو راغلله، د دوی یو قسم تور پکولونه په سر وو. نو دغه کوم کس چې د دکان کې ناست و دې سره زه ناست وم، نو ما دا نه پېژاند چې اربکی ده، ځکه دا د غوږ سره نیم سر هم نه و لګېدلی. نو دغه هغه چې ودرېدل، د دکاندار پوښتنه ترې وکړه، ویل دغه موټرسایکلو باندې چې سپاره دي دوی او دغه تور پکولونه دي، دا دوه لیکې دي څه شي دي؟ سپینې لیکې وې دوه دانې، لکه هغه فکر هم کړی بعضې وخت دا شپه یو شی وي د شعاع کوي رڼا غوندې. نو هغه ورته ویلې اربکي ما خو نه پېژانده، قمندان یې بل نفر پېژانده. هغه ورته ویلې دا داسې شی دی چې دا پکول په سر د دوی ګرځي په موټرسایکلو، دا له پاسه تیاره وایي کشفوي وینې پېژني چې دا زموږ کسان دي او طالبان نه دي، یعنې دوی په خطر نه بچ دي. نو موږ دغه ټولو افغانانو باندې بیا هم په حج دی او افغان غږ کوو چې د خدای نه حیا وکړي. ای ظالمانو، خپل بچیان لرئ، خپل اولادونه لرئ، خپلې مورګانې لرئ، هغه خپلو مورګانو ته مو ګورئ، خپلو بچیانو ته مو ګورئ چې په هغو هم زړه ودردوئ. په تاسو هم داسې یوه ورځ راتلونکې ده، یوه ورځ به در باندې راشي له خپله مرګ ناخبره یئ، په ډېر سخت حالات کې واقع یئ. ډېر متوجه سئ، ظالمانو ظلم مه کوئ، د مسلمانانو باندې رحم وکړئ. انا الله پاک عزت وکړه، قدردان شي، نورو ته به مو خوا کړل تر څو پورې کوم کس راواخلو. الله مو عزت وکړه، قدردان شي. غمخور هلاک وروره مایک دې خلاص کړه، دی خو لاړه. دا افغان وروره مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم انجینر صاحب ته او ستر جنرال مبین صاحب ته او قاری صاحب محترم ته د مینې او زړه نه ډېر ډېر سلامونه وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ او خوشحاله به یاست. وعلیکم السلام ورحمت الله. الله دې خوشحاله ورور، مهرباني وکړئ د موضوع باندې که څه هغه لري. بس انجینر صاحب د ما خپله دغه اول وار د بیخي ډېر کوشش همیشه کوم چې تاسو لا په رسم خو نس به یې راکړی. نن اولنی وار داسې راغلی یم، زه خپله یم د غزني. نو په دا نن وحشت باندې خو نو یقیني ټول افغانستان دردمن به ټول افغانستان باندې خفه ده. د کورنۍ وارثانو ته یې ستر جمیل غواړو، خدای تعالی دې دې شهادتونه قبول کړي. او غلامو رسنیو ته دغه یو پیغام ده چې له خدایه دې وډارېږي، تر څو به دوی د ډالرو دپاره کار کوي، تر څو به دوی د ډالرو دپاره خپل ژوند او دا پاته ژوند په ژوند باندې په اعتبار انجینر صاحب نسته، خو که نن مري سبا به مري، یو وخت به مرګ دوی ته هم راځي. تر څو به دوی د پیسو د ډالرو دپاره سجدې لګوي. د خدای دپاره دا نن په دې موضوع کې 80,000 زنګونه خو به دا رسنیو ته هر سړي وهلي د عامو خلکو چې راسي دا حال وګوري، دا د خلکو حال واخلي، دا رسنۍ تاسې دا اعلان وکړئ. هېڅوک نه راغلي، نه چا تلیفون پورته کاوه چې چا به پورته کوم، هغوی موږ مصروف یو، موږ دغې منطقې ته نسو رسېدی. د غزني په ولایت په منځ کې دغه مظاهره نن روانه وه، خلکو کړې وه. نو بس دغه یو پیغام مې و. نور دې خدای تعالی د رسنیو موضوع موږ راواخیستله. ما په خپله چې نن څومره رسنۍ تعقیب کړلې، هېڅ رسنۍ حتی دومره نه ویلې چې په غزني کې عام ولسي خلک یا حتی اقل طالبان یا جګړه شوې ده، هېڅ داسې خاموشي وپې، در حال کې چې له سهار نه د غزني ښار سړکونه دا ټول بند دي، عمومي لار کابل قندهار دا بنده ده. لیکن دولت خو هغه خو دا د کابل مزدوره اداره خو دا مزدوره رسنۍ، دغه جاسوسي رسنۍ، دغه د امریکا روزل شوي رسنۍ چې د خلکو سترګو ته د 18 کاله خاورې شیندلې او د طالب ډېر یو وړوکی خطا دوی دومره غټه هوا ورکړي، نن دومره لوی وحشت باندې تا خاموشي
اختیار کړه د رسنیو مسؤلانو ژورنالستانو دغه شیبې به د موږ د افغانانو له یاده ونه وځي او نه به انشاءالله تاسو ته بخښنه وسي ځکه دومره لوی جنایت ته تاسو پوښښ نه ورکوئ دا جرم ده دا خیانت ده ځکه ته د ژورنالیزم په نوم باندې تنخواه اخلې ته د ژورنالیست په نوم په دې نوم چې زه بې پرې ژورنالیست یم د ولس غږ به جګوم نن د دومره قوي خاموشي اختیار کړله د هلمند په پیښې دې همدغسې خاموشي وکړله د قندوز په وحشت دې همداسې د 18 کاله 20 کاله چې څومره جنایتونه سوي نه دا چې تا پې خاموشي اختیار کړی بلکې هغه د پنجابیان او القاعده او تروریستان او مختلف نمونه دې ورکړي دا به مو هیر نه سي او دا هم درته په یاد دی انشاءالله رسنیو مبین صاحب دا اول وار نه ده په غزني کې چې داسې وحشت کېږي دا خو الحمدلله اوس د تاسې دغه یوه وړه رسنۍ د فیسبوک ته چې عام خلک ځینې خبرېږي او ټوله دنیا خبرېږي له دغه تاسې له لایپه چې که نه په غزني کې داسې وحشتونه سوي دي په کورو کې خلک شیطان کړي ښځې شیطان کړي دي والله که دغه رسنۍ ورته راغلي موږ په خپله شخصي نمبر چې به د چا ورا سره د رسنیو دیوالو د نطاقانو هغو ته هم تلیفون کړی د په شخصي نمبرو باندې ولا که راته راغلي څه معنا چې بیا هغه د دوی عمومي رقم دي ساده نمبرونه دي په تلویزیونو باندې نشري خو بیخي ولا که راغلي دا یو وحشت نه ده په زرها وحشتونه دا پرون کومندان چې د اربکیانو په لمنځه تللی ده پرون ورځ چې تاسې عکسونه پورته کړي وو که داسې کار وکړه یو مزدور ژورنالیست ته زنګ ورته راسه دلته پنجابیان وژلي دي څنګه زر درته ځان رارسوي داسې کار وکړه راته معلومیږي بس مبین صاحب داسې به وایو چې الله دې د موږ افغانانو حشر زه خو په خپله ځان ته دا دعا کوم چې د موږ حشر د الله تعالی له هغو سپېڅلو مجاهدینو سره کړي چې نن د امریکایانو په مقابل کې جهاد کوي سپېڅلی جهاد کوي دغو رسنیو سره هم د الله تعالی نه په قیامت کې یو ځای کوي نه د الله تعالی په دغو دنیا باندې سترګې ورسره لګوي الله دې خوشحاله لره وروره الله دې کامیاب لره دا ذلیل رسنۍ دا حقیقي مزدوري رسنۍ دا چې ځان ته آزاد وایي دا ملعون رسنۍ دي دا که ملعون لعنتي نه وای دوی د خپل افغانانو غږ نشي جګوي دوی د مظلوم ولس غږ نشي جګولای دوی هغه غږ جګوي چې هغه د حکومت ورته وایي چې منډه دا غږ جګ کړه کني بیا پیسې نه درکړي امریکایان دا هغه غږونه جګوي دا افغانان نه دي دا که دا افغانان د دې سره بیا ضمیر وو د دې ضمیر مړ د ضمیر د افغانیت مړ ده دا دومره رسنۍ دي که دا دومره اخبار نه دي که دا دومره ټي وي ګان دي یو هم په دې باندې ونه ویل چې دغه خلک افغانان دي دغه ماشومان دغه زنانه دغه حالات چې روان ده په دې ملک کې دا ویني چې بهیږي دا نن په کوم حالات کې د ټول ورځ کې د دې سره محاسبه ضرور ده دا خلک د پرېښودو نه دي او انشاءالله اول خو به الله پاک ذلیله کړي الله پاک به وشرموي خو موږ او تاسې به هم انشاءالله د دې خلکو سره حساب کوو عبدالله حافظ رو مایک خلاص کړه السلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب انجینر صاحب او قاری صاحب محترم قاری صاحب ما پوښتنه دا کوله چې چېرته امریکایان افغانستان انشاءالله وځي نو د کابل اداره به څومره وخت مقاومت وکړی شي تاسو په نظر سره څومره وخت یو کال څومره وخت قاری صاحب جواب ورکړه لاسو میاشتې انجینر صاحب څه وایي نه شوم دې سړی ویلي چې تاسو په نظر باندې امریکایان وځي د کابل اداره به څونه مقاومت وکړي تاسو سره نو دا د دوی د خپلې خولې نه تاسې واورئ که نه اشرف غني بالکل علي صاحب आवाज د خاطر زه خو وایم چې دا خلک د موږ سره مقاومت بیخي کوي نه د خلکو نه موږ خواهش دا ده چې امریکایان راوتلي نه وي دوی ځان تسلیم کړي او دا مقاومت په نوم شی باید نه وي ځکه مقاومت د کفارو سره په کار ده چې هغوی موږ سره مقاومت وکړي تاسو خو ځان ته مسلمانان وایي افغانان وایي تاسو څنګه مقاومت کوئ د مجاهدینو مقابل کې نو موږ انشاءالله د امید باندې یو چې د هغوی وتو سره سم به دوی ټول انشاءالله چې تسلیمیږي او مقاومت په نوم انشاءالله چې شی نه وي دا د واورې پړانګان به ټول دا هېواد د نوبت د هېوادو که د بل ورورو اسلام سیف الاسلام مایک د خلاص کا وروره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
وعلیکم السلام. له قاري صاحب نه مې یو پوښتنه وه. مهرباني. کله چې اوس د امریکانو باندې خو پوهېږم او تاسې فعلا چې افغانستان کې جهاد روا ده، هر افغان هر مسلمان په دې پوهېږي چې افغانستان کې فعلا جهاد روان ده و روا ده د اسلام له لحاظه له قرآن له لحاظه له هر څه نه، او په دې کې هېڅ کومه خبره هم نشته. نو کله چې د امریکا ووځي او دا دولت سره بیا څه رقم بیا هم جنګ رواني او کوم چانس شته چې جوړ راسي؟ ضروري تا دا خبره خو څو ځلې جواب شوې ده، هر وخت موږ جواب ورکړی ده. غږ دې شته. جواب دا ده چې که دوی موږ سره جوړه غواړي، موږ ټول افغانان په دې باندې عفو کړي چې افغانستان د افغانانو موږ هېڅ چاته نه وایي ستاسو عمل پرېږدئ او دوی موږ ورته وایو چې راځئ د اسلامي شریعت سوري لاندې زندګي وکړئ په افغانستان کې. نو د دوی دپاره زموږ جواب دا ده وروره. نو وبخښئ مالک، که چېرته اوس دا مخکې هم همداسې یو قضیه سوې وه نه، کله چې روسان ووتل نجیب و باله نجیب نه بیا د خپل په منځ کې ټول نښتي ول، ټول رهبرانو د خپل په منځ کې 15 کاله وټکول او وخوړل سره. نو دا قضیه که بیا را مخکې سي نو د افغان ملت به څنګه سي؟ خو دا بیچارهګان خو 40 کاله کېږي چې ټکول کېږي په دینو په دینو. هغه وضعیت او دا وضعیت فرق لري. هغه وخت کې مجاهدینو اووه تنظیمونه وو، اولادین هم زیات او نن الحمدلله یو تنظیم ده او یو سیاست ده، یو سیستم ده، یو امر ده، یو امیر ده او دغسې د امیر اطاعت ته چې تاسې وینئ چې د یو اواز سره ټول سلامي ولاړې. انشاءالله کله به هم داسې مشکل نه راځي په افغانستان کې. دوی نه بېغمه اوسېږئ. مننه انجینر صاحب، ډیره مننه. د ما سوالونه خلاص ول، خو یوه خبره آخره کې لرم، دا چې د مبین صاحب و نور قاري صاحب دوی وایي چې په اروپا کې سکشویان اوسېږي او دا د اروپا کې خو موږ غونته خلک هم اوسېږي، موږ خو طالبانو نه هغه کوو، مننه هم کوو چې یعنې ډېره قربانیانې یې ورکړې او جهاد کوي. دا خبر څو ځلې جواب شوې ده. نه فقط د مو دومره هغه و چې زه فقط همدومره چې موږ غونته خلک هم اوسېږي. نه قربان دې شم تاسو. دا خبر مونږ دایمي کړی ده چې خلک ډېر دي. الله مو عزت وکړه، الله مو قدردان که. هغه مونږ هغه خلک یادو تاسو به کار کوئ. په خدای داسې دا شلخواره اکثره بېکارې بس راسي موبایل راواخلي ټوله ورځ مدارسو ته توهین کوي. ستاسو د الله عزت وکړي. الله زموږ مقصد هغه چې خوشحاله اوسئ. احمد سعید وروره مایک خلاص کړه. احمد سعید وروره مایک خلاص کړه. افغان وروره ته دې مایک خلاص کړه. احمد سعید وروره ویده شوی لکه څنګه جنرال صاحب ته او قاري صاحب ته په درنو ما غږ درځي نبیل صاحب غزني په اړه باندې نن کومه فکر شوې ده دې باندې به یو لاند خپل نظر شریک مو دیغونه ورسره قاري صاحب نه پوښتنه لرم. کوم وحشت چې په غزني کې شوی دی دا نظغمون کوي او یو ډېر غټ وحشت شوی دی. یعنې موږ نن هر څومره رسنۍ وڅارلې صرف غزنویان تلویزیون یوه وړکۍ ویډیو خپره کړې په دې باندې نور رسنۍ هېڅ توجه دې ته نه ده کړې او نه رسنۍ دې حاضر شوي دي. یعنې اوله چې کوم برید شوی دی یو نفر شهید شوی دی، هغه وروسته د هغه د تدفین او د جنازې لپاره چې خلک راغلي په هغه باندې بیا برید شوی دی، 2 نفر شهیدان شوي او 4 نفر زخمیان دي. زه د قاري صاحب نه دا پوښتنه لرم، قاري صاحب محترمه، د امارت ولې د رسنیو په اړه باندې دومره چوپه خوله دی؟ ولې یو داسې وڅ او قاطع دریځ نه ورته غوره کوي؟ 19 کاله دغه رسنیو په دغه ملت باندې یعنې دومره لکه څومره چې د امریکایانو سوال یرغل لاندې و، دومره د رسنیو دغه تبلیغاتي یرغل لاندې هم و. یعنې دومره تاثیر دغه هم باندې کړی، دومره دغه ملت ځپلی هم دی. نو ولې د امارت داسې یوه پرېکړه نه ورته کړو ته چې د دوی هغه خپل سیستم او په کوم د رسنیو مطبوعاتو خپل هغه دی په هغه باندې خپل چوکاټ ولې خپرونې نه لري؟ قاري صاحب نه یوه هیله لرم دغه سوال ځواب راکړي. قاري صاحب محترم مایک خلاص کړه، جواب ورکړه. جواب واخیسته قاري صاحب. قاري صاحب محترم، قاري صاحب جواب واخیسته.
دا ورور سوال وکړ او ویل ستاسو د رسنۍ په مقابل کې ولې چوپ یاستئ دا رسنۍ څنګه ښکاره کېږي چې دغه جنایتونه کوي دغه څه کول نه وي د افغانانو غږ نه اوچتوي د امریکایانو د هغوی د ګورنګیانو غږ اوچتوي تاسو ولې امارات اسلامي او سیاسي تنظیم د دې باره کې نه احمد سید مایک د بند کړه زه پوه نه شوم انجینر صاحب بیا هم ستاسو خبره پوه نه شوم دا ورور سوال وکړ ویلې چې د رسنۍ په مقابل کې امارات اسلامي ولې پاتې تصمیم نه نیسي ځکه چې دغه جنایتونه کوي د مسلمانانو حق نه جګوي د امریکایانو د هغو د مزدورانو حق جګوي انجینر صاحب د امریکایانو د اشغال چې کله ختم شي د رسنۍ سره به هم حساب وشي باید یوه خپلواکه محکمه جوړه شي د رسنیو هغه مالکان چې هغوی د رسنۍ د کاروبار د ګټې ګوټې یوه وسیله ګرځولې ده د تجارت یوه وسیله یې ګرځولې ده هغوی ته باید یوه ازاده عادلانه محکمه جوړه شي او د دې ولس د دې قتل عام پوښتنه له دوی څخه هم وشي دوی هم په دې قتل کې شریک دي د دې ملت په وژنه کې دوی برخه لري شریک دي پکې او دا کار به په یوه ازاده عادلانه خپلواکه اسلامي محکمه کې کېږي انشاءالله حقمال ناصری سلام علیکم حقمال ناصری اورې حقمال ناصری اسد جان السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم چې جوړ روغ به اسکاري صاحب او تاسو اشرف صاحب ټول ته سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم او بن صاحب ما پرونی څو خبرې سره کې به زبلا کړو ډیر کوشش مې وکړ چې ګډون وکم نه وسای کولای اوس مې ګډون وکړ تاسو ما باندې غلط فکر کړی نه ما باندې بلا کړی زه بلا کول بالکل نه کوم د ما په قانون کې نشته البته ما دې غټ ارمانوس له تاسو سره قاری صاحب انجینر صاحب سره خبرې وکم زه البته ډیر کوشش مولا بار چې راشي بیا دلته سټوډیو هغې فرض که قاري صاحب نه یا بل څوک موږ غواړو چې سټوډیو ته یې راولو ډېر هجوم بیا خلک بلاکوو دغسې نه بلاکوو مهرباني وکړه اسد جانه نو موضوع هم دغه د غزني نن د غزني د پیښې په اړوند ده غزني د پیښې موږ دا وایو چې الله جل وعلا دې تباه او برباد کړي اول د رسنۍ او بیا د غلامه اداره همیش هم دا حال وي څو ورځې مخکې زموږ زه د خپله د کرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم هلته همدا رقم چم وکړو هېڅ چا یې اواز پورته نه کړو دوی یوازې بس دغه غلامي ته خپلو ډالرو او غلاو ورته خلاص دي چې غلاوې وکړي او فحشاوې وکړي او جنسي خواهشات پوره کړي او والیانو ته یوه رنډۍ بدر پیدا کړي موږ بس الله جل وعلا دې تباه کړي انشاءالله مجاهدین به د دغو غچ اخلي ډېره زیاته مننه اسد جان ورو قدردان شه ها مسعود ورور سلام علیکم وعلیکم السلام سلام جنرال صاحب به شما برای قاری صاحب به انجینیر صاحب من یک سوال داشتم قاری صاحب گفتم که طالبان چرا درباره همی بعض رسانه هایی که فساد همی برپا میکنن و اخبار دروغ نشر میکنن و دیگه همی مرکز مطالعات استراتژیک چندین بار
در مسائل دینی استهزا میکنن و گپای خرافات نشر میکنن. یعنی چرا یک تصمیم نمیگیرن علیه از یک اقدام کنن که یا دستبردار شو از این کار خود؟ همیشه یا پروپاگاند غلط طالبان را مجبور میسازه که قاطعیت نشان بده. قاری صاحب محترم د ورور سوال د کاخسته وي د رسنیت د خلکو سخت زړه ډک ده. د رسنیت د یو نرای هغه ورښودلی وای تنها یو نه چې دا ټولو کې داسې دوه دوه پنځه پنځه لاس داسې غځولي وای نو دا رسنۍ به بیا داسې اصلاح سوې وای. والا بسیار گپ خوب زدی، بسیار گپ خوب زدی جنرال صاحب. امیا که یک جواب دندان شکن بر از بده که یا بسیار خبیثه امو تلویزیون تلوره که لنگای چپران تا 2 ماه خود تلاوت قرآن کریم هم انداختن و بسیار اصلاح شده. مثل یک نرایش جنرال صاحب باور که در تلویزیون تلوره قرار روز خوشحال بودم امروز که بسیار یک روز دیگه بسیار یک روز خوب بود امروز. فقط بگی یک انسان امریکایی را کشته باشه. باور که یعنی بسیار زیادی فساد پیشه بود. امی کرونا هم زنده باشه. خوب زد امی جورنالیستا را خوب پچخ کرد. یا که امی دمان را بسیار پچخ کرد یا دا جورنالیستان او دا تاریخ تیر شده جنرالان ډیر مړه کړل. کرونا مرسته وکړه د ژورنالیستانو په وژلو کې. قاري صاحب محترم د مونږ غږ درځي؟ قاري صاحب आवाज اورئ؟ قاري صاحب لکه چې ستونزه ده. الشریف وروره د مایک خلاص کا. الشریف وروره مایک خلاص. الشریف سلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې جوړ؟ وعلیکم سلام. الشریف وروره نن بیا لوی ظلم لوی وحشت او د هلمند د پیښې تکرار بیا شوی په غزني کې. دغه لیوال صاحب شي سوی دی؟ لیوال صاحب ورور شهید سوی. لیوال صاحب نه ورور شهید سوی ده. لیوال صاحب ژوندی ده. لیوال صاحب ما سره نیم ساعت مخکې ولا يمكن وش من ندر دل دغه سیمه ورور شهید سوی. الله په دې د مونږ تاسو لار ده په شهادت نه لري. الحمدلله ورور شهید سوی ده او لیوال صاحب ما خپل ټوپک سره جنازه وکړه. مونږ نه تسلیمیدون کې خلک یو امریکان که زمونږ بچي زمونږ په مخ کې په شهادت ورسېد تر دې بس الله مسلم الله مسلم. مایک خلاص کا. افغان خوسته افغان خوسته مایک خلاص کا. افغان خوسته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستر جنرال مبین تا انجینر صاحب تا سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او خوشاله وای. الله دې خوشاله لره کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. دغه یو وضاحت ورکوم. دلته څوک دا فکر نه کوي چې د مجاهدینو په وژلو سره او د هغوی په شهادت رسولو سره به دوی خپل ارمانونه پوره کړي. د الله په ذات مې د قسم چې د هر مجاهد په مخ کې بچي په شهادت رسېدلي خو هغه یې له جهاد نه ده منع کړی. مور او پلار د مجاهد تر مخې په شهادت رسولي هغه یې له خپل جهاد نه ده منع کړی. شهاب لیوال صاحب له خپل توپک سره خپل د ورور په جنازه کې ولاړو او که د مونږ په مخ کې د مونږ بچي په شهادت ورسوي د اسلامي امارت له ملاتړ نه به لاس وانخلو. د جهادي بهیر کې چې څومره پرمختګونه شوي دا به چاته پرېنږدو. مرګ دا یو دین د یو قرض د له مرګ نه خلاصون نشته. که هغه خلک چې جهاد نه کوي هغوی ژوندي نه دي. هغه خلک چې د امریکایانو دوستي کوي هغوی ژوندي نه دي. هغه خلک چې امریکا یې ملاتړ کوي ناټو یې ملاتړ کوي هغه ژوندي نه دي. بلکې همدغه امریکایان چې خلکو د وژلو دپاره راغلي دي خپل مردار یې له افغانستان نه تللي
خو د غیرت مرګ د شهادت مرګ دا د هر چا نه نصیب کیږي. نیکبخته سړی به وي، د الله دوست به وي چې د امریکایي وحشیانو او د هغوی د مزدورانو او د بلیک واټر د CIA د مزدورانو ګولۍ په سینه باندې یخیږي. هیڅکله به د کوم ملګري جدایي، د کوم دوست جدایي او د کوم مجاهد بیلتون او شهادت زمونږ مورالونه زخمی نه کی او مونږ به چاته د تسلیمۍ لاس جګ نه کو، ځکه په حق راجګ شوي یو. حق مناره ده د الله په دین، د الله د دین لپاره په غیرت باندې د الله د دین نه د دفاع په خاطر. هغه ورځ د مونږ هېرې نه دي چې قرآن کریم امریکایانو په ډزو سوری که. مونږ د قندوز شهیدان د مدرسې نه دي هېر کړي. مونږ د هلمند د خویندو د وا معتصما غږونه لا تر اوسه پورې هېر نه دي. امریکایان او د هغوی جاسوسان به خپل ارمان ګور ته ویسي. متاسفانه بیګا مونږ سره په لایف خپرونه کې وو او ما ته یې ویل چې مونږ خپل طرف ته روان یو، نو د شهادت لوړ مقام ورور ته نصیب شو. همداسې بلیوال صاحب شهیدیږي، نور ملګري مجاهدین ډېر غازیان او اتلان مونږ په دې انقلاب باندې نظرانه کړه. ډېر نښتر زلمي مو د امریکایانو سره په مقابله کې له لاسه وتلي. داسې ځوانان مو شهیدان شوي چې یو د څڼو یو تار ویښته په ټوله امریکا او په ټوله اروپا او د هغوی په مزدورانو والله که برابر کم. داسې اتلان مو په دې لاره کې نظرانه شوي دي. د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله زوی مبارک په دې لار کې استشهادي برید کړی. زمونږ په سلګونو مشران په دې انقلاب کې په شهادت رسېدلي. داسې هستۍ مو په شهادت رسېدلي چې خلکو دا فکر کوو چې نور اسلامي امارت ختم شو، دړې وړې شو. مونږ منصور غوندې، امیر المؤمنین منصور صاحب غوندې هستي له لاسه لاړه، د شهادت لوړ مقام ته ورسېده، لیکن امارت ړنګ نه شو. دا قربانۍ به روانې د افغانستان لیشت وینه خاوره په د 1820 کالو کې د امریکانو سره په جګړې کې رنګ شوې ده. د روسانو سره د جهاد په وخت کې خلکو قربانۍ ورکړي دي. خو زمونږ آرزو، زمونږ امید او د دغه شهیدانو ارزوګانې چې نن د مونږ په منځ کې نشته، د هغوی ارزو تمنا دا ده چې اسلامي نظام راشي. د همدې په خاطر باندې قرباني ورکوي. د امارت مشرانو نه مونږ صرف د اسلامي نظام غوښتنه کوو. د مونږ د دغه عهد چې دوی مونږ سره کړی د مونږ پوره وړي دي او دا وعده به پوره کوي مونږ سره انشاءالله العزیز. په الله مو باور او یقین د خپل مشران، سپېڅلي مشران دي د مونږه، او زمونږ په ارمانونو به لوبې نه کیږي. د افغانستان ولس ته د خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د امارت مشران به زمونږ وینې نه خرڅوي. د امارت مشران سپېڅلي مشران دي. دا هغه مشران دي چې زندانونه زولنې تر شا پرېښي دي. د کورنۍ غړي و اعضا ورونه بچي په شهادت رسېدلي، دوی به خپل د بچیو وینې نه خرڅوي. مطمئنه اوسئ د اسلامي امارت تر قیادت لاندې چې کومو خلکو قرباني ورکړې او دا سلسله لا روانه ده، دا شهادتونه لا روان دي. کونډې یتیمان دا پاتې کیږي له دې شهیدانو نه. هغوی سره موعده ده. د اسلامي امارت مشرانو بار بار دا خبره تکرار کړې ویندویانه چې موږ په اسلامي نظام نازوي. دغه خونړی انقلاب چې تر شا موږ پرېښوده، د ارمانونه موږ درلوده او د موږ ارمانونه به انشاءالله راځي. او هغه ورځې لرې نه دي چې ستاسو وینې رنګ راوړي انشاءالله، او کابل به یو ځل بیا سپینې او تورې پټګۍ وګورې. بیا به یو ځل دا محمدي کلمه په ټول هیواد باندې رپېږي. د دغه بیرغ د احسان پوره وړي یاستو مونږه. دا بیرغ به انشاءالله په ټول عالم اسلام کې رپو. دا بیرغ د دې بیرغ په خاطر چې چا وینې ورکړي دي، د دې بیرغ تر سوري لاندې به اسلامي نظام راځي، سوله به راځي، امن به راځي. ډاډ او اطمینان در کوم څوک د مایوسه نشي او یقیني درد لري. د سړي له سترګو اوښکې ځي، سړی زړه دردیږي، خو بله لار مو نشته بې له دې چې موږ هم غازي او هم فاتح او هم صحیح سلامت په کور. دا د پخوانیو خلکو خبرې وې. موږ به غازیان، شهیدان، اتلان انشاءالله العزیز هر تکلیف او هر زحمت دا مو په سر سترګو قبول ده. لوږې تندې په دې انقلاب کې تېرې شوې
او یوه خبره سکشویان او د غرب ګوډاګیان او فلبرایټانو ته کوم چې غازیان را روان دي که د ورځې 15,000 طالبان او مجاهدین شهادت ورسوئ بیا هم تاسو دا جګړه نشئ ګټلی. که روزه 15,000 مجاهدین شهیدان کې دا جګړه د تاسو له لاسه وتلې ده. حق بر ایمان وي تل قول د قرآن ده، ډاډ لرو مایوس نه یو، دا زمونږ ایمان ده. حق به بر ایمان وي تل قول د قرآن ده، ډاډ لرو مایوس نه یو، دا زمونږ ایمان ده. نو مایوسه کیږو نه. هیڅ کله دلته ډیرو خلکو کمنټونه کول، ډیر زیات کمنټونه د لیوال صاحب په باره کې وشو، خو ما څه پې نه ویلې چون د ملګري یاد کړه او بل ملګری ډېر ودردېده. زموږ لار ده په دې باندې افتخار کوو. په داسې لار کې مو ملګري په شهادت رسیږي چې په سر سترګو د هغوی هر څه په سترګو وینو چې په تعلیم کې، په لیکلو کې، په عقل کې، په هوښیاري کې تر چا کم نه دي، نه په دنیا کې نه په پیسو کې تر چا کم نه دي. خو د الله پاک داسې دوستان دي چې هر څه ته یې شا کړې ده، حتی هغه خپل د بچیو مینې ته یې شا کړې ده چې هېڅوک به خپل بچي داسې بې سرپرست او بې سرنوشته پرېنږدي. او د جنګ او د جګړې لومړی کرښو ته تللي دي. دا کسان چې شهیدانېږي په دې کې ډاکټران، انجینران، پروفیسران، د لوړ استعداد خلک، شیوخ، علما، د مدرسو استادان، د ترمیزي او د جلالین استادان په دې لار کې په شهادت رسېدلي دي. او مونږ لبیک وایو، مرګ نه ډارېږو نه. هېڅ مجاهد که له مرګ نه وېرېدلی د امریکا په خلاف چا جګړه نه کوله. خو الحمدلله لاسته راوړنې هم لري. نو لیوال صاحب ته، د هغه درنې کورنۍ ته او د دلګۍ ټولو اعضاو او ملګرو ته تسلیت وایو او الله پاک دې د هغه شهادت قبول کړي او دوی ته لوړ مرام غواړو، لوړه حوصله ورته غواړو او انشاءالله د دې شهیدانو وینې به رنګ راوړي. دا د شهیدانو وینې بنزین دي، په دې باندې دا انقلاب روان ده. که شهادتونه ودرېدل انقلاب ناکامه کیږي. نو شهادتونه به وي، په سلګونو مجاهدین د ورځې په شهادت رسېدلي. او د مونږ خو بیا داسې مجاهدین دي چې شهادت ته غاړه غټي، شهادت سره غاړې وځي. داسې عاشقان دي دا شهادت او طالب او مجاهد داسې سره مین دي چې باروت راوړي او په خپل وجود یې تړي. مونږ داسې اتلان، داسې غازیان ډېر لرو په سنګرونو کې. اوس هم نوبت ته انتظار دی چې هغه د باروتو واسکټ چې امریکان خلک ترې ډاروي، هغه د وژلو وسایل هغه په د خپل وجود پورې راتاو کړي. مونږ ډېر غازیان اوس هم لرو چې شهادت ته غاړه وځي، پروا هم د چا نه کوي. دې ته تیار دي، دې ته لیواله دي چې د باروتو ډک موټر کې کینی، خپل وجود لوله پاکي. مرګ نه یریدونکي خلک یو. الحمدلله تاریخ مو ټولې نړۍ ته معلوم ده او انشاءالله العزیز ان قریب به زیری در باندې وکړو چې افغانستان د اسلامي امارت غازیان او زمریانو نظام په باندې راغی او له هر افغان سره به دا بیرغ وي. نور بیرغونو ته به د پای ټکی ږدو، ټولو به په عزت به یې ورکوو چې دا د بیرغ او دا ته نور د باسته صرف واحد بیرغ به وي انشاءالله چې پې لیکلي به وي لا اله الا الله محمد رسول الله. انجینر صاحب نه مې غوښتل چې په دې باندې تبصره وکړم، خو چون ملګرو یاد کړله نور نشو کولی یم چې لایق خپرونه مخته یو. سبا ته به انشاءالله که ژوند کوشش کوو چې لیوال صاحب موږ سره په لایق خپرونه کې وجود لري او مخامخ د خپلو ټولو ملګرو سره وغږېږي. مرګ نه یریدونکي خلک وي انشاءالله. او دا چې کوم رور د موږ شهادت رسېدلی ده، د لیوال صاحب رور ده، د موږ هم رور ده، ډېرې تر تېغه په همدغه شپه هم تېر کړي دي الحمدلله.